بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمنو لیدونکو، ښاغلو آغلو د دې نړۍ په هر کونج کې چاته چې زموږ دا خپرونه اورئ، تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی، ښه چارې. نن د مې د میاشتې 15مه نیټه ده، کال 2025 دی. په کاناډا کې دا د 11 بجو برابرې 18 دقیقې 18 دقیقې دي. د تیرو اونیو په رنګه زموږ خپرونه ستاسو په خدمت کې ده او موږ به په یو لړ مسایلو باندې غږیږو. زموږ د خپرونې معمول دا دی چې خپرونه معمول دا دی چې موږ د تیرو اونۍ په واقعیاتو هغه مهم حوادث چې دي په هغې باندې یو نظر اچو. تفصیلي پرې ډېره نه کوو، مګر د خپل پروګرام لپاره په هره اونۍ کې موږ یوه خاصه موضوع لرو چې په هغې به غږیږو. نننۍ خپرونه کې موږ د افغانستان د حالاتو مطالعې نه دې نتیجې ته راورسېدو چې موږ په داسې یو موضوع وغږیږو چې په هغې کې د ټول افغانستان او د ټول ملت د ګټو اړخونه پکې شامل دي. او هغه دا ده چې موږ به نن په دې غږیږو چې د افغانستان د ملي ګټو مخالفین په کومه لار روان دي. دوی په دې ملکونو کې څه شی کوي، څه غواړي، او د افغانستان د ملي ګټو نه څنګه دوی بدې استفادې ورنه کوي، او افغانان څنګه د خطراتو سره د آینده لپاره مخامخ کیږي. په دې به نور بحثونه کوو. په تېره اونۍ کې په حوادثو او واقعاتو کې چې شوي دي ذکر شیونه وشو. ډېر واقعات دي، هغه ډېر مهم دي. د پوتین د دغه سفر او د ټرمپ سفر عربستان سعودي ته د 300 میلیونه ډالرو تحفه، د جټ الوتکو تحفه او نور قراردادونه او 100 بلیونه ډالرو د اسلحو خریداري او څه دا هغه خبرې وې چې د سعودي عربستان او د ټرمپ ترمنځ شوي دي. او دغه لیدنه او کتنه چې وه د سیاسي شنونکو، د سیاسي تحلیل کوونکو د دیدګاه نه، دا به په منځني ختیځ کې نوې نوې خبرې را ایجاد کړي. په یو خبر په حواله باندې داسې ویل شوي وو چې ټرمپ ویلي دی چې ډېر ژر به فلسطین د یو مستقل هیواد په حیث باندې وپېژني. کومه طرحه چې اسرائیلو د غازې د جوړېدو لپاره وړاندې کړې وه، هغه طرحه رد شوې ده. ډېرو خلکو هغه طرحه ډېره ضرري وبلله. دا خبره هم نوې خبره ده، ګورو به چې حوادث څنګه کېږي. ټرمپ د سوریې د موقت جمهور رئیس د داعش د پخواني غړي او مشر سره وکتل، هغه سره خبرې وکړې. دا هم یوه ډېره جالبه او نوې واقعه ده. ښه، په هر صورت اما حالات ورځ په ورځ مخ په بدلېدو دي. په دې ټول خلک پوهېږي، هغه څوک چې په دې سیاسي مسایلو کې علاقه لري او د سیاسي تحلیلونو سره علاقمند دي، هغوی په دې پوهېږي چې په جهان کې څه نوي بدلونونه را روان دي. خو دا بدلونونه به ګورو، وخت او زمان به راښکاره کوي موږ ته. بله واقعه زموږ د داخل د افغانستان په حالاتو باندې چې پېښ شوي دي، د ملا برادر په مشرۍ باندې یو لوی هیئت، څو کسیز هیئت د کازان ته، دلته دغه هیوادونو کانفرانس ته تللی دی. په هغې هیوادونو په کانفرانس کې د پوتین سره ملاقات کړی او د کازان د هغه هیوادونو د مشرانو د هر یو سره جلا جلا خبرې کړي دي او اقتصاددانانو، سیاسي شنونکو. دا سفر د افغانستان د سیاسونو لپاره یو ډیر مهم او او او, او یعنی د تاثیراتو نه ډک یو سفر بللی دی. او هغې ویلي دی چې دا سفر به د دې باعث شي چې په جهان کې د طالبانو په مخ ټولې دا بندې دروازې ورو په ورو راخلاصې شي او خلک به د افغانستان سره علاقمند شي او خلک به د افغانستان سره په سیاسي، ډیپلوماتیکو، اقتصادي او فرهنګي د روابطو په پراختیا او په ټینګښت کې به ورسره ځانونه وتړي، یو بل سره به همکار شي. پوتین په دغه برخه کې ورسره وعده کړې ده. همدارنګه د تاتارستان حکومت بیا په دغه مجلس کې تاتارستان دا کړی دی چې د افغانستان تور سور شین بیرغ لرې کړی دی، د طالبانو سپین بیرغ د کلمې سره چې ورباندې لیکل شوی، دا بیرغ هلته په سټیج درولی دی. دا هم په خپله یوه بله نوې خبره وه چې یعنې ورځ په ورځ د طالبانو د پیژندو دپاره په بین المللي صحنه او ډګر کې ورځ په ورځ حالات برابریږي. او داسې ښکاري د بعضو شنونکو په حواله باندې چې په افغانستان کې هم یو څه بدلونونه، ډېر زر سیاسي بدلونونه شاید د حکومت په ساختار کې راشي، شاید په نورو جوړښتونو کې، مګر یو څه تغییرات را روان دي هلته هم. بله خبره چې ډېره مهمه وه، بخښنه غواړم، هغه
پښتو کې یو متل دی وایي چې څه کرې هغه برې وي. ظاهر قدیر په ده باندې ټوله دنیا وټنګې د هغې نه خپل پټو په اوږه کې ویل زه کینیا ته کینیا ته لاړو هلته کړپ لکه هغه په دغه کې تلک کې ونښتو او ادعا ور باندې وشو چې ته قاچاقبر یې او ته څه خبرې مصلحې لري او ته دا لري او ته هغه لري. امریکې دستور ورکړ کینیا ته چې دا باید موږ ته راوسپارې. اوس د کینیا په قوانینو کې خو اصلا داسې ده چې هلته هره خبره کېږي باید د محاکمو فیصله د حکومت تایید ورسره وي بیا هغه فیصله عملي شي. دوی ظاهر قدیر په محکمه کې کېنو په محکمه کې اوله محکمه تېره شو هغې کې داسې یو فیصله ونه شو. په دویمه محکمه کې په ظاهر قدیر باندې دا فیصله وشو چې ظاهر قدیر دې امریکا ته ور وسپارل شي. ظاهر قدیر امریکا ته سپارل کېږي او دغه ورځې کې به امریکې ته راځي هغه حالات به راښکاره کړي چې دی په څه محاکمه شو. د ده محاکمه کېدل زما د نظر نه دا ډېر عمده سوال نه دی چې دا ډېر عمده سوال دی. عمده سوال دا دی چې د ظاهر قدیر جرم ډېر دی که د احمد شاه مسعود جرم ډېر دی. د ظاهر قدیر جرم ډېر دی که د دې نورو رهبرانو د دې جرمونه ډېر دي. کوم یو د دغه رهبرانو دغه د سیاسي احزابو رهبران که هغه چپی دی که راستی دی دا کوم یو یې په قاچاقو کې لاس نه درلود؟ کوم یو انسانان نه دي وژلي؟ کوم یو د افغانستان د خاورې تخریب نه دی کړی؟ کوم یو د ملت په ټوټه کېدو کې لاس نه درلود؟ او کوم یو د دې ملت په تعذیب او شکنجو کې لاس نه د خلکو په ناموس باندې کوم یو د دې چې تجاوز نه دی کړی؟ امریکا ډېر ښه کار وکړو. زه امریکا ته مبارکي وایم خو په دې شرط چې دا نور هم ټول که بوځه امریکې ته که نه هلته محاکمه که د افغانستان د حالاتو په حق باندې دې ټولو ستا اسلحه خرڅه کړې ده. دا ستا د څه ورته راکټ لنچرونه په ایران چا خرڅ کړل؟ اخو ولاکه کوم افغان خرڅ کړي عادي افغان یا کوم دکاندار یا کوم ترکاري فروش. خو دغه د احزابو رهبرانو چې تا ورته اسلحې ورکولې راکټ لنچرونه درته په ایران خرڅ کړه هغوی درته کاپي کړه د ستا هغې په خپله اسلحه باندې هغه ستا مسافربري تیاره وویشته په ایران کې څو کاله وړاندې نه پوهېږم ډېر پخوانۍ کیسه ده هلته یې وویشته او راویې غورځول ډېر کسان پکې مړه شو. هغه ولې نه وړي ته دا خو نه لښکر لري اوس نه د کوم مملکت د قوانینو په تابعیت کې پراته دي هېڅ شی نه لري او هغوی په یو ځای کې پراته دي په ترکیه کې یا په یو ځای کې دا ټول د کولی شي چې بوځي اردوغان سره د خبرې وکړي چې دا ټول راوسپاره بوځه امریکې ته هلته ته نه تحقیقات وکړئ چې تاسو ولې په دغه مظلوم او بیچاره ملت باندې په دغه تېرو شلو کلونو کې د جهاد دغه پاک او مقدس نوم لاندې په دې وطن هم دغسې ظلمونه وکړه عجیب و غریب قراردادونه تاسو وکړه دا وطن هم خرڅ کړه اسلحه هم ته نه خرڅه کړه د دې وطن شخصیتونه هم خرڅ کړه د دې وطن لوی علمي سیاسي او ملي شخصیتونه تاسو ترور کړه په پاکستان کې او نوم هم ورپورې وتړلو چې دا فلانه او دا بستانه او دا بستانه او دا بستانه تاسو به دغه محاکمو نه خلاصېږئ. دی اوس هم د سلطنت او د پادشاهي خوبونه ګوري. خیر دا تبصره به ډېره نه اوږدو خو زما منظور د دغه لنډو خبرو نه دا و چې د ظاهر قدیر په نیولو کې شاید ډېر لاسونه نور موجود وي او شاته څه نورې خبرې هم شته ګر چې خپله د ظاهر قدیر وکیل مدافع ویلي دي چې د دې خبرو تر شا نور سیاسي دسایس موجود دي. دا په یو خبري کانفرنس کې ویلو غوښتل په هر صورت باندې دا مهمه خبره وه او بله خبره چې زما د نظر نه مهمه ده او زمونږ د بحث موضوع هم ده نن هغه دا ده چې یو عده افغانان چې په افغانستان کې په لوړو چوکیو مقامونو باندې نصب د مملکت اداره په لاس کې لرله او د دې مملکت په هیڅ شي باندې دغه 20 کالو د جمهوریت کې اکثرو نه رحم وکړو او نه ورباندې زړه سوی وکړو نه دې وطن ته د وطن په سترګه وکته نه د افغانستان ملي ګټې وپېژندې نه د افغانستان تاریخ ته احترام وکړو نه د افغانستان د اقوامو په وحدت کې کار وکړو. دغه بلاګانې وي د آسماني تورې بلاګانې نه پوهېږم دا د کوم ځای نه راغله څنګه راغله او څنګه د دې افغانستان په دې خاوره باندې ور مسلط شو او د دې وطن په حق کې څومره ظلمونه او نارواوې وکړي. دا خلک لا اوس هم نه دي ارامه ناست
دوی اوس هم فکر کوي چې موږ هماغه کولی شو، بیا جنګونه کوو، بیا جګړې کوو، بیا به افغانستان نیسو، بیا به کابل خرابېږي، بیا به راځي امریکا به ماته موټر راکوي، فرانسه به راته اسپ راکوي، جرمني به راته خر راکوي او کچرې راکوي، زه به بېرته ځم او په دغه ملت باندې به د سره پاچاهي کوم او دوی باندې به حکمراني کوم. دا لویه بدبختي پکې څه شی ده؟ دا خو یو خوب دی چې دوی لیدلی، خو بدبختانه د دې خوب یو بل اړخ چې په خارج کې افغانانو اوسېدونکو افغانانو ته خطرناکه ده، هغه د دغه خلکو موجودیت دی چې دا د تیارو پورې ځوړند راغله مملکتونو ته ځانونه راورسول، اوس د افغانانو په هډوکو باندې لګېدي دی او په هډوکو باندې تبصره کوي. دلته کانفرانس، هلته کانفرانس، دلته غونډه، هلته غونډه، دلته د پښتون په ضد خبرې، هلته د پښتون په ضد خبرې، دلته د تاجک په ضد خبرې، هلته د ازبک په ضد خبرې، او خدای مو کور ګډ کا په تاسو باندې دې وباره شي چې دا وطن دنه خلاص شي، دا ملت ستاسو دغه نه خلاص شي. تاسو دې ملت ته زه نه پوهېږم چې دې خلکو څه جوړ کړي دي. خو یو خبره کوم، ما یو وخت په یو ځای کې کړې وه دا خبره، په څه ورته وایي، په یو کانفرانس کې ما له 50 کاله د یو حزب د تاریخ او 15 اعتصاب پکې راغلي دي، په هر 10 کالو کې اعتصاب دی. ماله د دې اعتصابونو مسؤلین څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې ځانونو ته سړي ویل او ځان په حزب کې راپاڅېد او خپل ځان ته یو رهبر یم، دا د هغوی ملامتي ده. ماله هر څوک چې دا فکر کوي غلط دی. دا د دغه حزب د اعضا ملامت دي چې هر سپي غږ کړه چې زه رهبر یم، ټول ورپسې منډه کړه چې ودرېږه دا به وزیر شي ولا ماته به مدیریت راکړي. دا ملت په خپله ملامته دی، دا ملت سزاوار د همدغسې دی چې دا خلک پرې وکړي، همدا لوبه پرې وکړي. دوی د هېچ چا په مقابل کې نه درېږي، د هېچ چا په مقابل کې نه ونه کړه. د هر فرمان، هر غلطه، هر نادرسته خبره چې په دې ملت باندې هر چا راوړه، موږ ته هغه یو څو نفر لنډغر شاته لرل، په لنډ کروزرو کې ورسره ګرځېده، ماشیندارو سره، په دې خلک ډارول. خو دې ملت د چا په مقابل کې خبره ونه کړه. یو ملت چې دغسې خاموش او خمود جمود وي، په دې باندې به همدغسې ورځ راځي. خو د دې تر څنګه، د دې ټولو ناخوالو تر څنګه، ما مخکې ویله چې یو عده، یو اکثریت قاطع د دغه ملت اوس هم د دغه ټولو ناخوالو سره ډغرو دپاره ځان جوړوي، آماده کوي، او د دوی د غونډو په مقابل کې به په آینده کې غونډې راوځي، د دوی د مظاهراتو په مقابل کې به په ټوله دنیا کې مظاهرې راوځي، د دوی د کانفرانسونو په مقابل کې به خلک همدغسې کانفرانسونه جوړ کړي، د دوی د کتابونو په مقابل کې به کتابونه ولیکل شي، لکه د انجمن تاریخ چې لګیا دی او د دوی د اثارو په ضد باندې اثار لیکي، کتابونه لیکي، مقالې لیکي، دا شیونه به عام کیږي، دا به را روان وي. دا یوه بدبختي ده. د دې بدبختۍ لپاره باید ټول ملت خپله یعنې یوه لار ورته پیدا کړي، او دا لار څوک پیدا کولی شي؟ دا په هر مملکت کې هغه ملي ځوانان او ملي سپین ږیرو شخصیتونه دي چې باید سره متحد شي، سره یو لاس شي. کنه بیا یو ورځ داسې ورځې راځي چې سړی پښیمانه کېږي په خپل تېر عمل باندې، وایي یاره والله داسې بد کار مې وشو، داسې وشو، کاشکې مې دغسې کړی وی. دا د کاشکې کلمې ته همدا اوس تدبیر نیول پکار دي چې بیا موږ ونه وایو چې کاشکې. موږ سپین ږیري شوي وو، دا د ځوانانو خبره ده. ځوانان د خپل وطن دپاره فکر وکړي، خپل وطن دې وساتي. موږ چې ژوندي وو، موږ دا وطن ساتلی او تر یو وخته پورې د دې وطن د ملي وحدت لپاره هم کار کړی دی. په دې وطن کې د صلح لپاره ستړي شوي یو، دا اوس هم لګیا په دې وطن کې صلح غواړو. د صلح نه بغیر موږ هېڅ شی غوښتل کړي څه غواړو؟ موږ غواړو چې د وطن هر وګړی که په پامیر کې دی، که په بحر هند په غاړه باندې پروت دی، لکه ورونو غوندې ژوند ولري، آسوده وي، ارامه وي. دغه زموږ لوی ارزو ده او د همدې ارزو لپاره لګیو. دا هر هفته راځو او پنجشنبه په همدغه مسایلو کې خبرې کوو او زموږ ټول غم همدا دی. زما ځوانانو له دا خبره ده، زما خبرې اوږدې شوې، زه پوهېږم چې خپرونه خلاصه شي، ما ته به ټول ملګري بېرته ټلیفون کړي چې تا خو بیا ډېرې خبرې وکړې. د هغو نه بخښنه غواړم، چاره نشته دی، باید خبرې وکړو. تابع صاحب هم راغلی دی، ستړي ورته وایم، مارکلی ورته. تابع صاحب په خیر راغلی، ستړی مه شئ. سلامونه ټولو ته، خدای په عزت لره. دا مخ مبارک دی راښکاره که کنه؟ فقط 15 دقیقې واد زه مخ در کار کوم، اوس تاسې غږیږئ، زه به غوږ سم. ډېر تشکر، ډېر تشکر کوم، ډېر تشکر. ځاځی صاحب ستا نه به شروع وکړو.
او ډېره مننه. خواهش کوم. زما سوال دا دی چې یو عده کسان د افغانستان ملي ګټې یا یې پیژني نه او یا دا چې پیژني یې په قصدن زدن او د نورو په اشارو باندې د افغانستان د ملي ګټو په تخریب باندې لګیا دي او همدا هڅه کوي چې د افغانستان ملي ګټو ټولې تخریب کاندي. د دې د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟ سلامونه نیکیلور خادم صاحب تاسو ته، قدرمند ګردیوال صاحب ته او قدرمند تابع صاحب ته، لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، زمونږ هیواد، زمونږ ولس د پردیو هیوادو یا غلګرو هیوادو او د هغو ډلو ټپلو چې همدغه جنایتکارې ډلې په افغانستان کې حاکمې کړې، د پردیو وارداتي جنایتکاره سیاست قرباني شو. دا مخکې یادونه وکړله چې ظاهر قدیر یې نیولی ده او د ظاهر قدیر نه خو دا نور جنګي جنایتکارانو جرمونه ډېر وو. مګر دومره زه درته وایم چې د ظاهر قدیر نه د امریکا جنایتونه ډېر وو که د ظاهر قدیر، د انګریزانو جنایت ډېر وو که د ظاهر قدیر. یعنې دغه خپله د افغانستان د تباهۍ بربادۍ بنسټ ایښودونکي احمدشاه مسعود چې دا ټوله ویډیوګانې موجودې دي، همدغه د رباني و، دغه مجددي و، نه پوهېږم چې نوره څوک و، دا په خپله همدغه امریکې ته لاړو، خو د هغو د هدایاتو په اساس باندې بریژنسکي راولېږلو. واضح معلوم دی چې بریژنسکي دوی ته په میلیونونو ډالر همدغه احمدشاه مسعود ته، فهیم ته، رباني ته، دوستم ته، محمد نور ته ورکړل. یعنې هغه جنایتونه چې مثلا دا زه بخښنه غواړم، خبره دې قطع نه کړله، فقط یو یاداشت، د دغه ټولو نه زیاتې پیسې ګلبدین ته ورکړي دي. $1 بلیون ګلبدین ته ورکړل شو. دا پیسې ټولې د وطن په تخریب کې لګي دي، ټولو کړی. مهرباني. زه دې نه زه خبر یم چې هغه پیسې چې غربي هیوادونو دغه جنایتکارو جلادي رهبران ته ورکولې، 80% یې ګلبدین ته ورکولې، او خپله ګلبدین په 1500 دغه موټرو کې په تور شیشې خړ موټر و چې دی په پاکستان کې اسلام آباد کې ګرځېدو، څوک نه پوهېدل چې ګلبدین په کوم موټر کې ناسته. ما د ګلبدین داسې یوه قصه اورېدلې ده چې په دې خړ ډنډ کې د ده یوه غونډ و، هغه نفر به چې ونیول د وخت سایمنصبان یا مامورین، 2 ونې به په کابل باندې وتړلې کلکې، او دا نفر لاسونه پښې به یې ورباندې وتړل او ونه به یې خوشې کړه، د هغه سړي به یوه ټوټه غوښه نه معلومېدله چې چېرته لاړله. زه سر له ننه ما مخکې ویلي دي، اوس نو بیا د خادم صاحب دا مجبوریت هم نه ده، دا هغه زما تاریخي مسؤلیت ده چې دغه هیواد ولس پر وړاندې لرم. هغه دا ده چې دا په افغانستان کې اسلامي جهاد نه و، دا د پردیو هیوادو د امریکا چې د بریژنسکي په وسیله په پاکستان کې دوی ته د بریژنسکي لاس د جماعت منبر ته پورته شو او د جماعت په منبر باندې یو عیسوي مذهب قسم خوري چې ستاسې جهاد اوس په افغانستان کې روا ده د ټولو سیاسي اهدافو لپاره. یعنې دغه جهادي رهبران چې وو، دغه ټوله جنګي جنایتکاران وو، دوی په افغانستان کې سیاسي اسلام او سیاسي شریعت پلی کړ. زما خپله که واک وي او موږ په دې بهر کې د دغو جنایتکارانو دغه شورای نظار پر ضد باندې خبرې کوو، مګر زموږ په حد کې یو 10% طالبان په افغانستان کې د دوی په ضد باندې خبرې وکړي، نړۍ ورته متوجه کیږي. که زما واک وای ما به د دغو ټولو انځورونه په تورو کرښو باندې د افغانستان د القدرۍ نه نیولې، ولسوالۍ نه نیولې، ولایت نه نیولې، د پایتخت نه نیولې، دوی نومونه به ما لیکلي وای په تور کرښې چې راتلونکي نسل ته معلوم شوی چې
د افغانستان چا وران کو، افغانستان چا تباه کړو، د چا د دغه بدبختۍ سره مخامخ کړو. اوس په موجوده حالت کې همدغه غربي هیوادونه اوس موږ باید د خپلو کورونو کوڅې مخې پاک کړو. موږ ته څه ضرورت دی چې اوس موږ لاړ شو د پردیو کورونو کوڅې مخې پاکو؟ دا چې ټرمپ تللی د امریکا ته، دا چې ترکیه کې د روسیې و د اوکراین په هکله خبرې کیږي او هغه پذیرایي چې همدغه عربي هیوادو عربستان سعودي، قطر، امارات عربي د دنه وکړله. نن ما ولیدلې چې سپینو کالۍ کې جنکۍ دوه قطارو کې ولاړې وې، ویښتې داسې اوږده ویښتې ورته خورول. یعنی د دې لپاره د دغه ټرمپ نه دفاع هغه وکړله، داسې ملاتړ یې وکړلو چې په افغانستان کې دوی دومره بشري جنایتونه ترسره کړي دي. دلته ښه او بد توپیر نه نڅېږي. زما غږ په همدغه افغانانو باندې د په خاصه توګه په پښتنو باندې چې عزت څه ته وایي، ناموس څه ته وایي، وطن څه ته وایي، د ملي یووالي څه ته وایي، ملي ګټې څه ته وایي. که زه د دغو شیانو لپاره لکه سپینلی تور لوګی شمه، زه ورباندې ویاړم. مګم یو خو دا دی چې په دې بهر کې ښه ډېر ښه خلک شتون لري، فقط دا ټوله ځانونه ساتي. یو نه راځي د میدان ته، د نر غونډه نه ډګر ته کېږي چې دا زموږ په پروګرام کې راشي، زموږ سره لاس یو کړي چې په دې نړۍ کې څه خبرې دي، د افغانان ولې د دغو بدبختۍ سره مخامخ دي. موږ د راتلونکي نسل ته څه ځواب ووایو؟ همدغه خبري رسانې تلویزیونونه چې دي ټول چې دي د افغانستان یې نیولې تر بهره پورې. هغه افراد اشخاص راغواړي چې ټول کرایي خلک دي او دوی به خپله په جنایاتو کې لاسونه ککړ وي، هغه راځي د افغانستان په هکله. نن دوی د سیاسي شنونکي، سیاسي څیړونکي یا تحلیلګر په حیث باندې برخه اخلي او د سیاست نه خدای رسېږي د یو ویښته قدر ته هم خبر وي چې په افغانستان کې څه نوع سیاست روان ده، په افغانستان کې دا څه 40 کاله څه جنایت ونه شوي. نن ما یو تلویزیون په افغانستان کې یو کلیپ راوغوښتلو چې ښاغلی ملا یعقوب مجاهد د ملي دفاع سرپرست وزیر ویلي دی چې د یو نظام کلکوالی د هغه هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات ده. ما واضح ورته وویل 48 کاله په دې هیواد کې نه سیاسي ثبات و، نه اقتصادي ثبات و او نه صلح وه. د دغو طالبانو سپی په دې شورای نظار احمد شاه مسعود و رباني و ګلبدین و فهیم و محقق و خلیلي و دا نور د دوی سپکو ورګو باندې شرف لري. سوله یې راوستې ده، امنیت یې راوستې ده. ما مخکې ویلي دي، اوس یې بیا وایم. په خدای باور وکړه خادم صاحب، ګردیوال صاحب، تابع صاحب، که زما واک وای ما به د نادر خان په تپه کې توپ چو کړی وای، د دغه فهیم، د دغه رباني، د دغه مسعود، د دغه مزاري او داسې د دوی نورو قمندانانو قبرونه ما به د خاورو سره ورکړي وای چې دغه پاکه خاوره د دغو جنایتکارانو د جنایاتو څخه او د دغو ناولو د ایروغو د خاورو د ډکو څخه پاکه شي. دا خو ټول ته معلومه ده چې 48 کاله په افغانستان کې دوی څه نه و چې ویې نه کړل. او اوس مثلا لاړ شئ تاسې کوزې پښتونخوا ته، هلته تاسې وګورئ، خپله تاسې ټوله هره ورځ اورئ پرته له احمدشاه بابا نه د پاچا خان نه او د ولي خان نه وتلي نه وروسته خو په کوزې پښتونخوا کې داسې یو څوک نه ده پیدا شوی چې دا ټول پښتانه سره یو کړي او دا ټوله لروبر دپاره هڅې وکړي. اوس ما ته دغه خلاصه لنډه ده چې پښتانه باید خپل غم وخوري. خادم صاحب، دا وطن او دا ولس د دغو شورای نظار جهادي رهبرانو او یو شمېر مجاهدینو له لاسه د اسمانه ځمکې ته راولګېدل. که هغه چا چې رښتینی جهاد کولو چې لیدلی چې رباني دغسې جنایت کوي، مسعود دغسې جنایت کوي، خلک مسلمانان وژني، او ګلبدین دغه جنایتونه کوي، د خلکو په سرونو تیل واچو او ور واچو، د خلکو د میرمنو غلیان یې پرې کړ، د خلکو په سرو کې میخونه ووهه. دا کوم نوع جهاد و؟ په کوم قرآن عظیم شان کې لیکلی دی؟ هغه قرآن عظیم شان چې ما او تا او تابع صاحب یا ګردیوال صاحب یا دا نور مسلمانانو ویلی دی، په هغه کې دا شی شتون لري؟ څنګه دا جرات اجازه ځان ته ورکړم چې د جهاد ملاتړ وکړم؟ والله که سر له نن نه وکړم هغه جنایتونه چې همدغه جهاد د راتګ نه په افغانستان کې پیل شول تر نن ورځې پورې نه و پیل شوي.
اوس خو طالب نوش جانې کا سول امنیت په افغانستان کې راوسه نړیواله مو بل لار نه لري خپل ټرمپ دی په دوحه کې دی مولا برادر سره ټلیفوني خبرې وکړل مونږ باید نور په خپل خو باندې ودرګو په خپل موټ باندې د کو دغه ډلو ټپل په افغانستان کې جنایت کړل ما ته یو نفر وایي چې کدي جهاد په وخت کې یو دنه منار جوړ شوی یو دنه پل جوړ شوی یو دنه کابل خاور د خاور سره وار نشو دا اوس د احمد شاه مسعود د افغانستان د تباهي بنسټي خودونکو پر کټای ایران ته لاړ ده همدغه ایران همدغه پاکستان همدغه امریکا یعنی څومره دا خو داسې وه چې خوش بې ځایه چټي حسودانه هلې ځلې دي دا هېڅ ځای نه نیسي دا شی نه هېڅ ځای نه نیسي دا د ناکامۍ هغه آخري مراحل دي دا منډې او رامنډې دا ځای نه نیسي دا شی نه زما سوال دا و چې د ملي ګراهانو مسؤلیت څه شی دی د ملي ګټو په ساتلو کې ملي ګراهان خو هغه کسان چې د افغانستان ملي ګټې یا په پوهه یا په ناپوهه کې په یو شکل د اشکالو باندې هغه سوء استفاده کوي د ملي ګټو احترام نه لري ملي ګټې د نورو نعماتو په مقابل کې په پردیو باندې سپاري د دې په مقابل کې څه کول پکار دی او دا بدبختي زما سوال په دې کې دا و چې بدبختانه د مرض سرایت وکړو دا پالوتکو پورې ځوړن چې راغله اروپا ته دې مرض د هغه ځینې سرایت وکړ راغی اروپا ته او امریکا ته کاناډا ته دلته خلکو ډېر ښه ژوند لرو دلته خلک ډېر متحد وو دلته په افغانانو کې د تاجکو د پښتونو د پالسیوان تفاوتونه اصلا نه وو په ټوله اروپا کې زاده ستا ډېر عمر وشو په آلمان کې تا به دا خبرې هلته نه یې اورېدلې انګلستان کې چا نه اورېدې دا په کاناډا کې چا نه اورېدې عزیز نعیم دی الله پاک وبخي جنتونه نصیب ما یو وخت ورسره مصاحبه کړې وه هغه اتیاومه لسیزه کې نو ما ورنه سوال وکړم استاد دغه بې اتفاقیګانې به څنګه کېږي دا چې دلته په دې خلکو کې بیخي زیاتې شوي دي د دې چاره څه ده نو هغه ماته ویلې دا بې اتفاقۍ ویلې دلته دي په افغانستان کې نشته دا واقعیت ده او دا د هغه ځای نه راغله ګوره خادم صاحب تشکر ګوره خادم صاحب تاسې به د خوشحال سادات خبرې اورېدلې یو د دې مخکې د دې ملي ګرایانو په حساب خبره ته وکړم څو کاله کېږي چې دا ستا د څوم پروګرام نه موږ د ملي یووالي د پښتنو یووالي لپاره ملي وحدت لپاره چیغې نه وو که هغه څوک واقعا ملي ګرایۍ ته ملي یووالي ته ملي وحدت ته او د دې ستر ملت پښتون د یووالي لپاره علاقمند دي ولې ما تاسو سره ځان نه یازوي کوي ولې موږ ته ځان نه راوي ولې موږ ته ټلیفون نه کوي ولې د موږ په پروګرام کې برخه نه اخلي چې خو ډېرې وهلې موږ خو نه په کومې استخباراتي ډلې پورې تړلي نه په کوم هیواد پورې تړلي موږ خو دغه وطن دغه ولس اوسېدونکي په جرأت سره وایم چې زموږ په دې کار په وخت کې ماموریت په وخت کې یو څوک دی راپاتې یو ګوته دی په ما او تا او ګردیوال صاحب تابع صاحب باندې کېدي چې تاسې یو چاته یو کټپیش ورکړی یا کوم استخباراتي ډلې پورې تړلی لري اوس همداسې تاسې لاړ شئ د ډیوې پتنګ او د خوشحال سادات خبرې تاسې واورېدل چې خوشحال سادات یوازینی سړی و چې په افغانستان کې 18 د سمبولې باندې یعنی هغه د احمد شاه مسعود ډلو ټپلو په دغه ورځ باندې څو کسه وژل او دا وګوره دا چې ښاغلی غني د هر چا له نظره هر څوک ورته ګوري زه د یو سپینګیري په صفت یو دانشمند پوه په صفت ورته درناوی لرم مګر همدغو بې وجدانانو د ښاغلي غني په انځورونو باندې ډزې ونه کړلې همدغه د پخواني پارلمان کې ښه و بد ما ته ټوله په یوه آینه کې ګورم د دې دپاره که ښه وکیلان وای پارلمان کې هغه بې وجدانو چې د ښاغلي غني مېرمنې ته کنځلې کولې یا نورو دغه پښتنو ته یې کنځلې کولې هغو ولې دغه پارلمان کې ځان پرېښودل خو وتلي به یې د پارلمان استعفا به یې کړې وه هغه ته به معلوم شوی چې ته اوس راغلی دی په بهرنۍ خبري رسنۍ کې په نورو باندې نیوکې کوي ای بې وجدانه تا په خپل وخت کې څه کړي دي دا اوس چې د پخوا د چورو چپاول یې کړی و دا اوس تاسې راشه همدغه پاکستان پنجاب د همغو اختطافګرو د همغو جنایتکارانو لپاره په پاکستان کې دفاتر ادارې خلاصې کړي دي
اوس چې پښتون نه سره یو ځای کېږي خدای دې نوره تر قیامته پورې نه سره یو ځای کړي. بالکل 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 ډېره مننه دادا صاحب ډېره مننه. پوهېږم د ټولو خلکو زړونه ډک دي د ټولو خلکو زړونه دغسې غواړي چې همدا رقم خبرې وکړي او دا یو حقیقت دی. زمونږ مشکل چې دی اوس ګورئ چپیانو په دې وطن خپلې لوبې وکړي اوس لکه موږکان په غارونو ننوتي دي یو سر راوباسي بیا بېرته سوړه کې ننوځي. راستیانو په دې وطن باندې چې څه په وس کې پوره و هغه پرې ټول وکړه هېڅ حیثیت یې دغه وطن له نه دی پرېښی نه یې دې وطن ته پرېښودو نه یې تاریخ ته پرېښودو او نه یې د دې وطن افتخاراتو له پرېښودو هر څه یې بدنامه کړه دویم نور ځای نه لري. یو یې د نور راپاڅېده د نورو هدفونو دپاره هلی چرګان دي او څکورې ماګۍ دي او ماکیان دي او خراسان دي او پسې راتېر شه دا نورې بدرنګې خبرې په دې خلکو کې واچوه ملت په فکري لحاظ متفرقه کا ملت په فکري لحاظ د یو تشدد سره مخ کا خلک د داسې یو حالت کې مخ که چې هېڅوک ونه شي کولی نه خپل ښه وپېژني نه خپل بد وپېژني په تصمیم نیولو کې خلک ټول متردد شي. دا شیونه روان دي په دې مملکت کې او دا آفت او دغه وبا ورځ په ورځ خورېږي په دې خلکو کې. زمونږ ملیګرا خلک چې دي ځان ته ملیګرا وایي فقط په شعرونو خوشحاله دی چې د څه ورته وایي د شولې د سرې دي او زنه د ګرده ده لکه ماڼه دغه شیونه به وایي او همدې له خوشحاله دي. دا یادونې وړ ده که اجازه راکړې اول دقه نور څه نه وایم تاسې په خپله د خوشحال سادات خبرې واورېدلې شي د امان الله ګلزار یا عطا محمد نور په کانتینرونو شراب په افغانستان کې هغه کول بل په خپله ټرمپ په ټاکنو کې په خپله واضح ویل چې زه نور د پولیسي یا د نور سیاست نه لاس اخلم زما کار تجارت ده لاړم دغه عربستان سعودي سره 600 میلیارد ډالرو قرارداد یې وکړلو. دا ټول هیوادونه په خپل سیاسي او اقتصادي ګټو باندې مصروفي او موږ د یوې وړې مهاجرې ډلې چې هغه د ګلاب نه راغلي دي تمام ورځ د خبري رسانې په دغو لعنتي خلکو باندې چې افغانستان نه تنور جوړ کړی و د زمونږ د ولس وینو نه افغانستان ککړ کړی و یتیمان کړي و ماشومان کړي و اوس موږ په هغو باندې خبرې کوو ولې د دې دپاره که څوک زه خو به دې داسې په صراحت سره وایم که څوک وطن ته علاقمندي لري موږ ته دې نه راځي د اقل خو د پښتانه خو دې ټول په یو ځای کې سره یولاسی شي او د نورو ټولو اقوامو ته زما ډېر سخت احترام ده د سترګو تور د زړه سر دي اما دا مسؤلیت زه پښتو وایم پښتو مې ژبه ده تاسې لاړ شئ فرانسه اسپانیا ایټالیا لندن جرمني امریکا فرانسویان فرانسوي ژبه ده فرانسوي نوم ده اسپانیا اسپانوي ژبه ده اسپانیایي نوم ده ایټالیا ایټالوي ژبه ده ایټالیایي نوم ده زه پښتون یم افغان یم افغانستان د افغانستان نوم ده خراسان والا چې دا ارمان دي دوی ګور ته یوسي والله که نوره خراسان په نړۍ کې څوک جوړ کړي او نه څوک جوړ کړی شي. خیر پرونه کې دا زموږ مورد بحث موضوع د خراسان او د دې شیونو نه ده زما په نظر دا اصلا نه غواړم په دغه مسایلو کې خبرې وکړم په دې موضوع باندې زما اصلا زړه نه غواړي چې خبرې پرې وکړم په دې خاطر چې دا ماته د افغانستان د درد بخوره موضوع نه ده او دا ډېرې وړې خبرې دي. زه ماته په دې کمپیوټر کې مې یو میسج راغلی کریمزی صاحب دلته لیکلي ډېر خلک غواړي چې دغه شي آل کمپینین څنګه دغسې یو شی شو نه پوهېږم ما کلیک مې وکړ هر څه چې وشو بیا به ورسره ګورو توکل په خدای هېڅ هم ونه شو بس دا صحیح شو جوړ شو زمونږ یو بل ښاغلی ورور دی جنرال صاحب ظاهر وردک جنرال صاحب ستړی مه شي په خیر راغلی ستړی مه شي لږ ناوخته راغلی زما ستاسو نه ګیله ده خصوصا د دې خپلو ملګرو نه بله خپرونه زه دا نه یم زه بیا وروسته به ووایو سره بله خپرونه به په خپل وخت شروع کېږي انشاءالله تعالی تابع صاحب دې ستړی مه شي تابع صاحب مایکروفون دې ګل دی سلامونه صاحب سلامونه مجموع بخیر ستړی مه شي قربان سلام تابع صاحب تا ته به یو سوال دی دغه سوال زموږ ټولو ته راجع دی ټول وطن ورسره مخامخ دی
او دا یو بیخي نن سبا یو ملي معضله ته نه جوړه شوې. هغه سوال دا دی چې په افغانستان کې یو عده خلک چې یا په چپي اړخونو پورې مربوط دي یا په ښي اړخونو پورې مربوط دي یا په جهادي اړخونو پورې مربوط دي، یو عده خلک د دې وطن تباهي هم غواړي، د دې وطن خرابي هم غواړي، په دې وطن کې د بې اتفاقۍ کوششونه کوي، په دې وطن کې د وړې وړې د اور لمبې بلوي، د جنګونو دپاره ترتیباتونه نیسي، په هیوادونو ګرځي، دا کوي دا کوي دا کوي. د دې ټولو بدبختیو په مقابل کې بیا په افغانستان کې چې وګوري یو اکثریت قاطع زه وایم ورته چې دوی ټول ځان ته ملي وایي، ملي ګراهان دي، د وطن ګټې هم غواړي، بل هم غواړي بل هم غواړي. څنګه امکانات د دې مساعد کېدی شي چې د دغسې خبرو په مقابل کې ملي ګراهانو مسؤلیت څه دی، څه باید وکړي؟ سلامونه تاسو ټولو ته، کور ودان چې ماته مو مخ راکړ. ګورئ زه غواړم په څو ټکو تم سم. یو خو دا ده چې دغه نسخې د حکومتولۍ یا ایډیالوژیګانې چې جوړېږي دې ورته بستر اماده کېږي. کله چې بستر ورته چمتو سه وروسته له هغه نه هماغه حکومتولۍ نسخه په هر خطه کې چې یا په هر هیواد کې چې وي هغه عملي بڼه پیدا کوي چې دا اوس موږ عملا د سلطان نشین جمهوریت، فدرالي نظام، کمونیزم په همدې ډول شاهي نظامونه په هیوادونو کې لرو، په همدغه خاکي کره کې چې عملا موږ تاسې په سترګو وینو او خپل خلک یې په ظرف کې راټول کړي دي، بستر یې ورته جوړ کړی ده او په خلکو حکومت کوي، خپل ممالک یې جوړ کړي دي او د سیالانو جوګه یې ګرځولي دي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه موږ ډېرې نسخې په لنډ وخت کې امتحان کړلې چې هره نسخه د حکومتولۍ که بستر ورته جوړ ولی او افغانستان یې په پښو درولی وی، هغو ته خلکو لبیک ویلي او هغه د خپل اولادو د خپل هیواد د ښېرازۍ په خاطر منله او منلې هم وله چې که تاسې فکر کړی وي هره نسخه چې په معاصر تاریخ کې راغله خلکو ورته په حساب ښه راغلاست ویلي، تر شا یې ودرېدل. داسې سیاسیونو له بعده مرغه د بل چا کسان ول او د بل چا په لمسون باندې جغرافیه په جګړه کې ښکېل کړله، نیابتي لوبه یې دلته پیل کړله. دا یو بل بحث قضیې ده. که تاسې ګورئ 10 میلیوني انګریزانو ته لاړ شئ چې په هغه وخت کې چې د دوی 10 میلیونه نفوس و، دوی د خپله د چینایانو د وګړو په وسیله باندې هلته 2 ځلې د تریاکو جګړه وغځوله. ټول چین تقریبا په تریاکو روږ دی که چې خپلې ګټې پرې نغښتې وي، سره له دې چې په هغه وخت کې چین ښه پیداوار درلوده او له دنیا سره یې ښه راشه درشه په اقتصادي منوال کې درلودله. خو چون چې چین ټکر درلود د دوی له منافعو سره، چین په تریاکو کې راګیر کړ او په خپلو خلکو په مټ باندې دا کار ورته وکړ چې له پولې څخه له د اوبو له بندرونو څخه به تریاک ورتل او خلک یې پرې روږدي کړل تر څو چې توبهګار کړل او له هغو سره یې معاهدې لاسلیک کړلې، خپله سیمه خپله خاوره دوی ته پکې ورکړله. په همدې ډول که تاسې فکر کړئ چې حسن البنا په مصر کې له کلیوالي سیمو څخه د خپل حرکت پیل کړ چې په همدې کې هغه خلکو ته دغه بستر مساعد کړ او جوړ یې کړ چې دلته دین په خطر کې ده، دلته مذهب په خطر کې ده. سره له دې چې په دې کې د همدا اوس هم د ګنګوسې همدا د لیکنې پېښ شوي دي چې په دې کې د انګریزانو لاس و او هغو غوښتل چې له مسلمانانو څخه ځان خلاص کړه او یو خشنه حرکت په سیمه کې راپیل شي تر څو بې باوري ډېره شي او دوی نفتو ته زغال سنګ ته لاره پیدا کړه. دا بېلګې په دې خاطر یادوم چې موږ تاسې جغرافیه په همدغه مسایلو کې ګیر ده او د موږ خلک یا د موږ هغه سیاسیون چې په افغانستان کې دغه 15 کاله د دوی سره سیاسي توپ په همدغه نمونه باندې کله شرق ته کله غرب ته څڼې واچولې او ځان یې پکې پیدا نه سوی کړلی. دا په دنیا کې معمول ده. هیڅ دغه باورونه یا هیڅ دغه نسخې د حکومتولۍ بدې نه دي، خو ته به بستر ورته چمتو کوې، خلک به پکې راټولوې تر څو د تا خلک پکې آباد شي. چې تاسې وینئ دا تیار دغه شیخي عربي هېوادونه چې دا اوس تاسې یاد کړل دا 2-3 ورځې موږ تاسې عملا وینو چې پیغلې نجونې لوڅ سر یعنې په یو اسلامي هېواد کې چې هغو هم د غرور په نامه یو څه شی په تاریخ کې تر شا درلودل یا به رښتیا یا دروغ هغه به یې پرېږدو تاریخ ته چې قضاوت وکړو، خو عملا یې خلکو ته ښودلي ول. خو لوڅ سر ښځې راځي نڅېږي او ډونالد ټرمپ ته پذیرایي کوي. په همدې ډول د هغه لپاره هغه سټیج برابروي چې هغه په دین کې هغه تعریف چې موږ تاسې تېر لرو هغه په ټکر کې ده ورسره او په همدې منوال باندې د موږ تاسې دغه جغرافیه 40 کاله درګیر د همدغه جګړې ده. بلې خواته که تاسې وګورئ ډېر واړه ضعیفه هېوادونه همدا اروپا کې دغه زازا صاحب ژوند کوي. دغه چک ته که لاړ شي چک تاسې وګورئ چک په وچه کې راګیر هېواد ده، خو نن یو له بهترینو هېوادونو ده، حتی د موټر جوړولو فابریکه په خپل هیواد کې لري، آرامه سا باسي. نو دا راګرځي د موږ په هیواد کې د موږ په هیواد کې دننه
دغه کسان چې په سیاست کې ښکیل دي او دوی چې سیاست کوي او دوی چې سره په کراتو سیاسي توپ ورغلی ده، زوی ځان نه ده پکې پیدا کړی، دوی د بل چا لپاره د مملکت خلک په وینو کې راګیر کړ او کله د قومي کود په نامه، کله د مذهبي کود په نامه چې په کراتو موږ تاسو په اندې بس کوو، په دغه جال کې موږ راګیر کړي د دغه جال له وتلو څخه لاره اوس ډیره ستونزمنه ده. موږ ډیر غټ سفر ته اړتیا لرو چې هغه طی کړو ترڅو موږ هغه سفر ته ورسېږو، ترڅو د سیالانو په کاروان کې ورګډ سو. اما سره له دې چې همدغه کسان چې موږ لوستي ول له بعد مرغه دي، موږ کسان چې په سیاست کې کیلو دوی دغه پردی نسخې راوړل او دغه پردی نسخو لپاره چې مخکې متاسه اشاره وکړه ظرف ورته چمتو نسوي کړل، په یو ظرف کې خپل خلک راټول نسوي کړل چې موږ همدا جهادي رهبران ورته یادولای شو. همدا جهادي رهبران حتی هین تر رونالد ریګن سره کېناستل، راغلل کلپ شتون لري ورسره په ګډه د افغانستان په حق غږېدی وکړلې او همدا د دوی سناتوران د دوی مشران راغله د تورخم تر سرحده پورې چې دا اوس هم کلپ په یوټیوب کې شتون لري د جهاد په نامه باندې هغه چغې وهي چې تاسو باید خپل هوملند ته بیرته لاړ شئ، الله اکبر نارې ماته وهل کېږي. همدغه د الله اکبر د نامه په خاطر یا دغه زنده‌باد مرده‌باد چې ولس دوی ته چغې وهلې په دغه کې رهبرانو ځان پیدا کړه. په دې معنی چې دوی فقط مالس ول د خپل زمانه په خاطر د خپل اولادو په خاطر باندې جایدادونه تر شا پرېښودل. که دا اوس زادي سوی ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، دا اوس طالبان په واک کې دي، که دوی هم دغه مردار شتمني چې دوی خپله کړې ده دولتي ځمکې او د خلکو جایدادونه په زور قبضه کړل، همدا اوس باید یو کمیسیون طالبان جوړ کړه ترڅو دغه دولتي ځمکې بیرته مصادره شي. که دغه خطر دوی ویني، تاسې باور وکړئ چې د دوی به کیس پکېږي او لکه ظاهر قدیر چې اوس امریکا ته سپارل کېږي، په همدې ډول به د دوی هم میږو ته تاوان ورسېږي او ویره به محسوس کړه ترڅو بیا ځلې د افغانستان په سیاست کې جرأت د دې پیدا نه کړه چې دوی بیا ځلې وځلیږي. نو دغه راګرځي په موږ باندې چې موږ پوت سیاست کوو، موږ همیشه ویره محسوسوو. سره له دې چې بله بېلګه به زه تاسو ته روح الله خمیني یاده کړم. ګورئ دغه فرانسه د ناتو غړی هیواد د تاسو ټولو ته معلوم ده، خو کله چې روح الله خمیني تبعید څه عراق ته، له عراق څخه د فرانسې ته، له فرانسې څخه د عراق په طیاره د فرانسوي طیاره کې او رضا شاه پهلوي څنډې کې د تواک وروسپارل ایران. دا اوس تقریبا 40 کال همزمانه په مغه وخت کې سم د حرکت په شرقي هیوادونو کې راپایل سه چې صدام وخت ورسېد، دی خاطر بوټو مړکه او ضیاء الحق وخت راغی په افغانستان کې خلقیانو وخت ترلاسه کړ، لیبیا ته تاسو لار سي په دې ډول دغه ټول هیوادونو کې همزمانه د حرکت را پیل سه، خلکو ځانونه پکې پیدا کړل، خو موږ ځان پکې ورک. نو شل کاله جمهوریت پکې همدا ناتو ټوله پرته وله سره د دې همدا ایرانیان دا اوس هم نارې وایي چې مرګ بر امپریالیزم امریکا او تر ګاونډې د تر د لستونې لاندې همدلته امریکایانو شتون درلود، خو سره خاطر دې چې دوی ګټې پکې وي، دوی ته کڅوړو د پیسې تللې د افغانانو په وینه باندې دلته خلک لمبېدل، اما دوی جرأت د دې ونه کړ چې په امریکایانو باندې یو کارتوس خو هوایي ډز وکړي. سره له دې چې دلته موږ د فاطمینو ډله همدغه موږ افغانان ورته جوړه کړله، د امریکایانو په شتون کې او په سوریه کې وجنګېدل، په همدې ډول په یمن کې د موږ افغانان دوی وجنګول. دا لوبې دي چې موږ په کراتو یادوو، خو له بعده مرغه نتیجه ګیري نسو ترې راخیستلی. او همداسې که تاسې فکر وکړئ، ما تاسو اشاره وکړله چې نسخې د حکومتولۍ یوه هم بده نه ده، اما په جمهوریت کې له بعده مرغه د افغانستان ارزښت په کتو سره، د افغانستان هغه فرهنګي مسایلو ته په کتو سره هیڅ کله دوی هغه رسنۍ چې هلته ازادې ولې له هغو څخه یې مثبته ګټه پورته نه کړله، فقط رقص و او پوچ الفاظ او حتی پوچ جامعې چې په افغانستان کې هغه خشنه جامعې ولې خشنه ویښتانو جوړول دا ډېر اغیزه لري په مملکت کې. قصدن عمدن به ډمانو ته ورتل، سلمانیانو ته خپل ویښتان په هغه ډول جوړول ترڅو کرکه، ویره او وحشت په مملکت کې راډیر کی او خپل اغلا او فساد دغه مسایل ته لمن وهي. همدغه خلک اوس هیواد څخه دی باندې دي، همدغه د $10 او د $100 او د $200 په خاطر لمدغه پلیټفارمونه چې په سوشل میډیا کې دا اوس رایج دي، له دې څخه بده ګټه پورته کوي. یو کس راجګ سي هغه ته سټیج ورکړه په رسنیو کې او هغه خبر یا قصدن یا عمدن یا د سیاسي لړخه وکړي، هغه ته پاکه وکړي ترڅو دغه کرکه ویره په مملکت کې دننه ډېره کړي. دغه د مخنیوي په خاطر باندې اوس سیاسي توپ له طالبانو سره دوی باید عملا کار وکړي، دوی باید توانمندي د خپله کړي، دوی باید دا ومني چې اوس 21مه پېړۍ ده، اوس دلته د سایبري اقتصادي جګړې حرکتونه په سیمه کې پیل شوي دي. چې دا همدغه خلیجي هېوادونه چې ما مخکې تاسو ته یاده کړه، ښه بېلګه همدا ده. چین د تاسې په ګاونډ کې د ګورئ هندیانو او پاکستانیانو جګړه وکړله، چین ګورئ سره له دې چې ډېر کلک تاوتریخواری له
له هند سره په خپل سرحدي سیمو کې لري د غوس مکې نیولې دي، خو دوی هیڅ ونه ویلي، حرکت یې پیل ونه کړ، حتی یو بیانیه یې ورنه کړله، ځکه چې دوی نه غواړي چې اقتصاد ټکنی شي او بیا ځلې په جګړه کې راښکېد شي. نو دغه ټولې هغه خبرې دي چې له بده مرغه موږ ځان نسو پکې را پیدا کولی او پوچ سیاست کوو او همیش دروغ وایو او همیش داسې انځور جوړو خپل خلکو ته چې معنا ټول شی موږ یو، سره له دې چې موږ خلک راګون کړي دي په خپل خبرو باندې، موږ خلک راګون کړي دي په خپل واک باندې چې موږ لاس ته راځي. همدغه د جمهوریت خلک له بده مرغه سره له د جمهوریت یو بهترینه کامیابه نسخه ده په دنیا کې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. په افغانستان کې تقریبا نتیجه ورکړله، د نورستان خلک، هزارې، تاشاړي، د ټولو خپل استازي په جمهوریت کې ولیدل، سره له دې چې په هغې کې فسق و فساد و دغه شیان چې ما تاسو ته یاد کړل دې شتون درلود، اما همدغه د جمهوریت خلک چې دا اوس له هېواد څخه د باندې دي، دوی خپله ماته نه مني، دوی د دې جرأت نشي کولی چې معذرت وغواړي، بښنه وغواړي، تر څو یې خلک وبښي او عملا افغانستان یو تازه نفس وباسي او په سیاست کې ځای پیدا کړي. دوی بیا ځلې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړله همدا د مسعود زوی یا دغه نور خلک ځي نورو هېوادونو ته او اوس زارۍ ورته کوي، کله د اسرائیل لمنې ته غورځي چې تاسې ښه لوبه کوئ، کله فرانسویانو ته ورځي، سره له دې چې فرانسه خو تاسې لیدلي چې عراق د وبښئ د افریقایي هېوادونه ټول د دوی په ولکه کې دي، حتی افریقایي هېوادونو کې دغه پیسې چې دوی لري واحدي پولي د دې تر شا د فرانسویانو لاس ته د دوی په اجازه کې دغه پشتوانه جوړېږي او دا پیسې چاپېږي. قذافي چا مړ کړ؟ ګوره لږ خشن حرکت له قذافي څخه پیښ څه دا یې څنګه ته په همدې ډول ډېري نور ولسمشران د افریقایي هېوادونو دوی له منځه یوړل. نو موږ باید داسې چاته څڼې واچوو، موږ غریب هېواد یو، تر څو له موږ سره همزمانه دي، موږ که معدن لرو، موږ که جیوپولیټیک ارزښت دی موږ د سیمې ده، د موږ د خلکو ارزښت ده چې په هغه سیمه کې دوی جنګېدلي دي، د خلکو په خاطر باندې د هندوستان ته موږ سیج ورکړی، پاکستان ته مړ کړی، چین ته مړ کړی، ایران ته، عربي هېوادونو ته، سره له دې چې اوس یې موږ ته شا کړی دی. یو امارات متحده عربي اوس ګنګوسي دي غواړي چې طالبانو ته سټیج ورکړي په خپل مملکت کې او له قطر څخه مخ راوړي، یو فکر کوم چې دغه کارم دا 2-3 ورځې را پیل شوی ده. نو موږ باید ځان را پیدا کړو، موږ که ځان را پیدا نه کړو قسم په خدای ده موږ تاسې ورکېږو. ډېر تشکر، ډېر تشکر کوم، ډېر تشکر کوم، مهرباني ډېر ښکلې خبرې. دغه په ستاسو په خبرو کې یوې خبرې ته غواړم اشاره وکړم. بدبختي دا ده چې دا وطن د هغه خلکو د لاسه ورځ په ورځ د خرابۍ حلقوم ته ورداخلېږي چې هغوی افغانستان باندې چندان رای نه وهي، هغوی ته ملت ارزښت نه لري، هغوی ته افغانستان ارزښت نه لري، هغوی ته د دې خپل دا وړوکی قومیت په سر راسر د ځمکه کې چې ټول وسنجه ولاکه 6 میلیونه کې دوی ته دغه شی ارزښت لري، دا نور شی نه ورته ارزښت نه لري. دوی په دې نه پوهېږي چې په دې وطن کې دوی په تاریخ کې شریک دي، اصلا د ټولو قومونو سره دې ته ارزښت ته قانع نه دي. فقط چې چېرته کوم مملکت کې دا تاسو امتحان کې، دا زما خبره دا هر څوک چې زما خبره اوري دا زما خبرې پسې وګرځي، تاسو امتحان کې هر مملکت چې غږ وکړ چې د افغانستان لپاره 100 میلیونه ډالر بودیجه لرم او دا ورلېږم د غریبو یتیمانو ته، زما د په الله قسم همدغه کسان چې موږ افغانان یو ټول د پروپوزلونو سره داسې په دوزو کې ورځي او ورته ما افغانستان مې پروژه زمونږ ده او دا موږ له راکړه. او زما ورونو او د دې وطن خلکو، والله وبالله که دا ستاسو رهبران دي، والله وبالله که ستاسو په غم کې موږ کتلي دي، په دغلته موږ ګورو، زموږ نه پټ نه دي، موږ ټول پېژنو چې ورځې راغله داسې یو په یو به یې درته افشا کړمه، یو په یو د ټولو اعمالو سره، فقط موږ خپل اسناد تکمیل کړو، اسناد ټولو. بیا به زه دې خلکو ته وښیم چې دا ستا مشر دا ستا رهبر هم دی، دا اسناد چې پرون ته دلته د کاناډا حکومت له پروپوزل ورکړی دی چې زه NGO لرم او زه فلانی یم، زه بستانی یم، موږ له پیسې راکړه. بیرون افغان نه استعمال ته به افغان یم. ولې دا وطن تباه کوئ؟ او د خدای ظالمانو دلته خو یوازې دا ته نه یې چې په دې یو څوک کنځلو بلد یې، ته لاړ شئ هغه وطن ته، د دې وطن حالت خو وګورئ. والله بالله ما سره د یو ماشوم عکس دی، زه چې هر وخت دا عکس ګورم فقط تک په دې وجود کې مې چې ستنه ننوځي. قسم تاسو ته خورم دا ماشوم هزاره دی او د دې ماشوم په کمیس کې د دې ځای نشته چې ستن پکې ووهي او دا سوري یو بل پورې وتړي. ستا ملت په دې حالت کې دی، ته دلته کله افغان هستم کله افغان نه هستم،
پښتون ته کنځا کوه، تاجک ته کنځا کوه، هزاره بل ته کنځا کوه، بل ته کنځا کوه. ورونه په لیاد د خدای موږ په دې وطن کې صلح غواړو، موږ وحدت غواړو، موږ اتفاق غواړو، موږ اتحاد غواړو. موږ تاسو ته قرآنونه نشو کولی چې تاسو ته به قرآنونه کوو چې رښتیا وایو که دروغ وایو. دا زموږ غوښتنه ده، زموږ تاریخ هم معلوم دی، زموږ ګذشته هم معلومه ده، ستاسو هم معلومه ده. تاسو اکثره ولاکه څوک دې پلار پېژني، په خپله کوڅه کې دې ولاکه څوک پلار پېژني چې پلار دې څوک. نن را پاسېدلي یاستئ، دا وطن مه تباه کوئ، خپل ځان له مشکلات مه جوړوئ. استرالیا کې یو زمونږ یو هزاره ورور هغه یو مقاله لیکلې وه، نوې ما نشر شوې ده، ډېر پخوا مې لوستې وه. هغه لیکلي وه ویل اگر این شعر خفته بیدار شد باید چی میکنید؟ شعر خفته پښتانه خود زم دا خبره چې که دا شعر خفته راویښ شو بیا به څه کوئ؟ ولې داسې کوئ؟ خدای تاسو ته خیر درکړي. دا جنرال صاحب ته مې مخکې ستړي مشي وکړه، زه نه پوهېږم زما غږ اوري که نه اوري. ستړي مشي ورته کوم. په خیر راغلی جنرال صاحب. جناب خادم صاحب سلامونه تاسو ته او د تاسو لیدونکو او اوریدونکو ټول ته احترامات وړاندې کوم. ډېر مننه و تاسو غږ مې واورېد، خو همزمان تاسو بیا بله خبره شروع کړله، ما ونه شوی کولی چې احترامات تقدیم کړم. زه د تاسو غږ معمولا همیشه اورم او برنامه مو تعقیبوم او واقعا جالبه ده. الان مو ونازوه. فقط د تاسو د یوې خبرې په ارتباط باندې چې تاسو وویلې چې نه چپیانو نه راستیانو دلته داسې کوم تاریخ پرېښود چې څوک افتخار پرې وکړي. زه همیشه هغه د عبدالله مقوري یو خواندن ته متوجه شم. هغه خواندن کولو ویل به چې زما ګرانه وطنه هر چا خپله برخه وران کړي. نو موږ په د ورانولو کې هر څوک داسې ښځې لیدلي یو. بس الله د تاسو ونازوي. زه همیشه غوږ نیسم، اوس هم غوږ نیسم. مننه، ډېره مننه. سلامت دی وای صاحب. وردګ صاحب کوم هیواد کې اوسېږي؟ کاناډا کې یم صاحب. ښه، کاناډا کې. مننه صاحب. کریم صاحب دا خو لکه چې بېګا ټوله شپه په خبرو تېره کړې که داسې ویښې سترګې خو دې اوس هم پړسېدلې دي. مایکروفون دې ګل دی، مایکروفون دې ګل دی. سلامونه او احترامات مشرانو. ستړی مشي. دغه دا ستونی مې دغه شوې ده، لږ موسم چینج شوی ده. د یو خبرو کوم په دغه پرون او بله ورځ ما ته یو درې څلور میسج راغلي دي، په هغې کې ویل ستاسو خپرونه زموږ خوښېږي دا او دا او دا، خو تاسو ویل په دا خپله وعده وفا نه لرئ. همیش وایي چې خپرونه په 11 بیا په 12 شروع کوو. موږ ستړي شو ورته ناست یو، اوس شروع کېږي. موږ نور خپرونه به په 11 بجو، دا زموږ وعده ده د خپلو ټولو لیدونکو سره، فکس په 11 بجې به انشاءالله تعالی یو 15 دقیقې 3 دقیقې وړاندې وروسته شي هغې زموږ خپرونه په 11 بجو شروع کېږي. د خیر ډېر تشکر کوم کریم ځای صاحب، ستړی نه شي. ستا نظر غواړم کریم ځای صاحب، زه غواړم چې ته دغه برخه کې ما ته لږ معلومات راکړې، موږ ته هم زموږ لیدونکو ته هم خپل نظر دې ورباندې ووایې چې د یو ملیګرا ځوان په صفت باندې ستا وظیفه څه ده چې دا د وطن د ملي ګټو د مخالفینو په مقابل کې څه رقم مبارزه وکړي؟ مننه خادم صاحب محترم. دا دغه د افغانستان په دې مسله کې د جنرال صاحب یو مثال ورکړلو چې هر سړي خپله برخه دغه کړو وران. نو اوس په دې کې دغه یو واضح تعریف دی چې چا په دغه وراني کې ونډه نه راغستې، دغې ته ملیګرا ویل شو چې په دغه ویجاړولو کې چا ونډه نه راغستې. یو خو دغه لنډه دغه دی تعریف یا بحث دی. زه د خپل دیده چې د وضعیت ته ګورم، دغه افغانستان کې دا 13 یا 15 کلونو کې چې دا کم انویسټمنټ شوی دی، دغه د موسمي خانان چې پکې را ایجاد کړي وو چې یا د کمونیستي په دوره کې وو یا په جهادي خواني دوره کې وو یا په دې ماډرن دوره کې چې ورته ویو چې دا د پی آر ټي خانانو. اوس د دې هر سړي هغه خپل یو اقتصادي کچه یو ځای ته رسېدلې ده. دوی اوس غواړي چې
د بحث او د صحنې نه بیرون پاتې نشي او په دې بحث او صحنه کې په یو نه یو ځای کې وڅرخېږي. نو دوی دغسې مخالفتونه شروع کړي دي د افغانستان د بیرته د جوړېدلو یا د بیرته د راټولېدلو یا دغه د درد یا د تکلیف د دې مرض د تداوی مخه نیسي. اوس که په هر ځای کې یو سیاسي حرکت کیږي که تاسو وګورئ هغه حرکت ډېر بهترین عنوان بهترینه پروسه بهترین کانسپټ خو هغه مدیریت یې د چا په لاس کې. موږ د دې سیاسي بهیرونو هیڅ مخالفت نه لرو. ودې شي د افغانستان پلا د بهبود سل تکلیفه خو یو تکلیف ته خو پکې څه رسیدګي کیږي او بحث خو کیږي په داسې یو سټیج باندې. ولې دغه منفورې څیرې او دغه منفور کرکټرونه چې دغه بده ورځ په موږ باندې د هم د دوی د لاسه راغلی ده، دوی اوس لګې دي موږ ته وایي چې موږ ستاسو د دغه درد په تکلیف کې تا سره شریک یو. ته چیرې شریک یې؟ خو دا درد تا راکړی، کابل کې را سره ته جوړې خو همدا تا وران کړی دی، اوس یې را سره ته جوړې. دا یو مثال. که زه بې کوره شوی یم، زه مهاجر شوی یم، زه دې ته اړ شوی یم چې زه پاکستان خو دا ستا د لاسه زه اړ شوی یم چې پاکستان ته تللی یم یا مهاجر شوی یم. نو ته اوس په کومه خوله او په کوم منطق ما سره اوږه په اوږه کېږي؟ راځه د مهاجرت مخه نیسو، دا د افغانستان د اقتصاد د راغورځېدلو چې دا راولېدلی اقتصاد بېرته په پښو ودرو، دا بېرته راوچت. دا راته ولې چا ده؟ نړیوالو امپراتوریو همیش په تاریخ کې دغسې درېیمه درجه او څلورمه درجه هېوادونو باندې سرمایه ګزاریانې کړي دي په مختلفو شکلونو د مختلفو اهدافو دپاره. هغوی خپل رقابتونه خپل سیالیانې لري. نو د تاریخ ته چې وګوري ټولو د امپراتوریو نه ګټې اخیستې دي. موږ د امپراتورۍ نه هغه څه راخلو، هغه بحث کې مو سره ځان شریک کړی دی چې په کوم کې زما خپل کور ورانېږي. کاشکې چې داسې یو پروسه لکه دغه بدبخت پاکستان د نړیوال امپراتورۍ نه یو پروژه اخیستې وه د یو بل هېواد د ورانول، د افغانستان نه ورانول. موږ د دې امپراتوریو سره چې هر څومره ارتباطات مو محکم کیږي، هر څومره چې سره اعتماد پیدا کوو د دغه انټرنیشنل اسټابلیشمنټ یا امپراتوري یا هر شی نوم چې ورته ورکوي یا د موجوده مسلطه غربي ټولنه، موږ ته داسې پروژه او داسې پروپوزل ورته مخې ته ایښي چې دا خپل ځان په خپله خوږوو. اوس دغه مقاومت جبهې په نامه باندې یو پروسه روانه کړې. مقاومت جبهه اوس څه شی غواړي؟ مقاومت جبهه یعنې ښایسته وضعیت هم شته دی. ولې ته د پاکستان لپاره یو پروژه نه اخلي چې ته راغلی په افغانستان کې دننه څه شی غواړي؟ هغه څه غواړي؟ هغه لنډغرتوب غواړي چې دا هلته کول. هغه د پاکستان مخبران دي، نو پاکستان په څنګه باندې پروژه واخلي؟ خو اوس به ایران په خلاف دی واخلي، د یو بل په نړۍ کې غټه دنیا ده. دا عربان چې راتلل چې زما په کور کې جهاد کولو په افغانستان کې، زه ولې د دوی په کور کې دننه جهاد نه کوم؟ ښه زمینه مساعده ده. ولې بدبختانه د خادم صاحب محترم د درد ځای دا دی چې د افغان په دې باندې تمرکز کړی دی، په همدې باندې ټول زحمت وباسي چې زه څنګه د ځان دننه یا د کور دننه یو د جاسوسۍ او د ایجنټۍ یوه پروژه ولرم. متاسفانه چې په دې باندې زموږ ملت تر اوسه پورې اګاه نه شو. په هر ځای کې چې روشنفکره دی، پلاني ماته صاحب ویلی دی، پلاني زه مجلس ته غوښتی یم، پلاني سره زما دغه پلاني ته غوښتلی، خو د ناست د نشست فلسفه مو ګور چې دا فلسفه د څه په عنوان باندې تا سره مخکې وړي. اوس بله ورځ په جرمني کې څه مشران راټول شوي دي، باید دغه موضوع باندې موږ سره زازی صاحب لږ څه معلومات هم شریک کړي، ځکه چې زازی صاحب په دغه محیط کې سیاسي دغه لري، ګرځوال صاحب هم دی، چې دغه خلکو دغه سفر چې افغانستان ته کړی دی په دې کې زموږ د ملي ګرایي کومه فلسفه کارول شوې ده او زموږ پکې څه خپل خیر وینو. اوس که زه دغه نورې پروسې چې دي اوس دغه مخکې تاسو ورته اشارې وکړي، خبرې تکرار نه شي، چې دغه د مقاومتیانو خو مختلفې کرکټرې را جوړې کړي دي، راځي دې ټولنه کې ښکته او پورته بحثونه کوي، یا امریکا ته ځي یا نورو هېوادونو ته ځي. هغوی خو فلسفه معلومه ده، هغوی خو خپل یو مکتب باندې کوي چې دغه مشران چې د المان نه تلي یا د اروپا نه داسې یو اتحاد جوړ کړی او تلي د افغانستان ته، دا د کم کنسپټ خلک دي.
آیا دا خلک زموږ ترجماني کولی شي؟ آیا دا خلک د ملیګرایي کوم څرک پکې لیدل کېږي که نه؟ دا هم دغسې یو ډیکټې، یو خودخوا، یو د ماجراجو چې د افغانستان بدبختۍ، آیا دا دغسې یو ډله یا ټولګی دی؟ نو زه د خادم صاحب محترم ستاسو د دې خبرو هغه دغه کې چې کشر ځان ته اجازه نه ورکوم چې ستاسو په مخ کې سړی په دې بعضې مسایلو باندې خود د دې کریمجي صاحب نه بخښنه غواړم، هغه دغه به هالند نه بلجیم نه به تلي، د جرمني نه به نه تلي خلک. روحي صاحب دوی چې پکې وو هغه ډله هدف دی، هغوی د کوم ځای ښه شی شو. هغه ډله اوس نه پوهېږم چې د کوم ځای نه، خو دا روښانه تلي. نو نه هغه جرمني کې دی. ښه، زما هدف دا دی مشرانو چې مونږ په دې مکتبي بحث باندې لږ دقت وکړو او دا اسانه کړو، دا واضح کړو. اوس زاځی صاحب محترم همیش دا شعار لري چې زه پښتون یم، او په دې کې هېڅ شک نشته، موږ ټول پښتانه یو، ټول د پښتو ژبې په توسط باندې کمونیکیشن لرو. خو د دې ځای کې د زاځي صاحب د دې پښتون لفظ نه معنا دا ده چې زه د چا دستوري ایجنټ نه یم د پښتنو په منځ کې. زه هغه پښتون یم چې په دغه خاوره باندې د مالک په صفت خفه کېږم خاورې ته. اوس که دا لفظ یو غیر پښتون واوري چې اوه دغه خو د نشنلیزم دغه دعیان دي یا دغه خو یو مشخص ملت، حالانکه داسې نه. نو زما دا حق خو په دې وطن کې هر شخص لري چې زه څوک یم څوک نه یم. هر شخص د دې حق لري چې د خپل ژبې دپاره، د خپل کلچر دپاره، د خپل فرهنګ دپاره، ځکه موږ په افغانستان کې مختلف ملیتونه یو ملت جوړ کړی وو او لرو یې، هغه د افغان په نامه باندې جوړ شوی ملت دی. نو دوی ټول حق لري. مشکل چېرته دی؟ مشکل دا دی چې ته خپل ملت یادې خو زما ملت سپکې، ته د خپل ځان ښېګڼې یادې زمونږ پکې سپکه کې، ته ماله بې فرهنګه، بې تاریخه، بې هویته او مهاجر وایې، در حاله چې ته خپل ځان نه پېژنې چې ته په دې وطن کې په دې نامه باندې څوک نشته. زه دا نومونه نه اخلم ځکه چې دا نومونه مشکلات خلکو ته پېښوي. افغانستان کې تاجک ته کوم شو؟ زموږ کې اصلا تاجک نشته. هغه پخواني اریایي قومونه دي چې د اردیانو په نامه باندې موږ سره په دغه وطن کې د زرهاو کلونو ژوند لري. دوی نه خپل ځان ورک شه، ځان ته دغه ویلې تاجک هستې. د افغانستان ډېر خلک دي چې ورسره کښېني یا ځان ته خواجه وایي یا ځان ته تاجک، نه پېژني خپل ځان چې څوک یم. خادم صاحب ستاسو کمره ګل دغه به ویلي، دا ستاسو کمره ګل به دغه یو دغه مې درته کوم. دا د یو څه موده مخکې خادم صاحب محترم دلته یو مجلس کېدلو د کاناډا میشتو افغانانو ترمنځ یو مجلس و، هغې ته بیا یو څو دوستانو ته موږ هم حق لرلو چې بلنه ورکړو دې مجلس کې د ګډون لپاره، چون افغانان دي او که داسې فکر په دغه جریان د خبرو کې چې زه ورته وایم چې دغسې د افغانانو ترمنځ یو مجلس کېږي د جرګې په نامه باندې مې یو څه کسان دغه کړي چې جرګه دی په دې کې اومدم موضوع گفتمان ملی همراه شما هستم ولی جرگه چون فرهنگ و کلتوری پشتون است ما نمیخوایم خدا محدود باشه. دا سړی تعریف کی داسې کسانو ته زما په اصطلاح بخښنه غواړم، زما لیدونکو ما د خولې نه بدې خبرې کلندي وتې، خو اوس راغلي درته یې وایم نو زه دې کسانو ته سیاسي خره وایم. دی د گفتمان ملی په معنا نه دی پوه شوی چې گفتمان ملي څه شی دی. که ته په گفتمان ملي عقیده لرې، ته څنګه د یو ملت د یو لوی تاریخي قانون نه انکار کوې چې هغه جرګه ده؟ ولا دقیقت شما نیست می رسم و رواج شماست. نه دا ګوره جالبه دا ده د الفاظ ته که تاسو متوجه شئ، د الفاظ هم داسې معنا لري چې دا لوستی سړی دی. دا خبره چې ما ته کوي دا خبره څوک چې مخاطب دی دا لوستی سړی دی، مکتبي سړی دی، مکتب ویلی. خو ګوره دې ځای کې اوس سړی فکر وکړي چې د داسې شعورونه او داسې عاقل انسانان ګروګان شوي دي، د دې خلکو د لارې نه دا ګروګان شوي دي. لکه هغه بله ورځ چې یو ویډیو تاسو دغه کړله
هغه هلک چې هغه پنجشیر یادوي چې ماس قلعه پنجشیر آمدیم هغه خمیني ته چې خپل لوی بادار ته چې دا خبره کوي دغه هلک مکتبي هلک دی لوستی هلک دی بېسواده نه دی چې یو پادوان نه و چې موږ ته داسې توقع وکړو چې دغومره استعداد یې لرو چې دغه سټیج ته ځان ورسوي دغسې یو اورېدونکي ته ځان ورسوي خو داسې چاټیات وایي د دوی شخصیتونه منحصر شوي دي دا داسې نه دي منحصر چې دا د خارجونو نه منحصر دي دا په ټولنه کې په دا داخل کې دا واړه پپټس دا واړه خدایانې چې ورته جوړ کړي دي د دوی خلکو نه متاثره دي لکه یو مثال درته ویم چې دا موضوع لږه نوره مثلا عطا محمد نور په کمپایني مجلس کې یو کس وایي چې بعد از احمد شاه مسعود یا پیغمبر می آمد عطا محمد می بود ګوره اوس دغه ځای نه معلومیږي چې دوی دغسې واړه پپټس واړه خدایان جوړ کړي دي چې دا ټولنه په انحصار کې محدود او محکومه ساتي نه پرېږدي چې یو ځوان استعداد یو ځوان قدر یو ځوان فکر په ټولنه کې یو خپل که موږ ته دا صلاحیت راکړلی شي دا خراسانیان دي دغه که موږ د دې غلامۍ نه د دې پپټس د غلامیو نه دا خراسان دا رمباړي چې اوس څوک وایي په دې میډیا کې او په دې رسنیو کې چې موږ که دوی ته موږ استقلالیت واغستلو دوی مو د خپل وړو خدایانو نه آزاد کړل والله بالله که په افغانستان کې کومه د اختلاف موضوع تاسو ووینئ بدبختي دا ده چې دغه وړو خدایانو خپل لوی بادار ته اوس مثلا فرانسې په افغانستان کې یو فوق العاده انویسټمنټ کړی او انویسټمنټ دغه واړه خدایان دي چې ډېر قوي خلک ورته دغه کړي دي تعیین کړي دي دغه مصنوعي باداران چې کوم دي اوس که د دې بادارانو د ډونر نه د پیسو د راایستلو ذریعه خو دغه کشران باید هغوی ته همدغسې پیغامونه ور انتقال کړي چې موږ په افغانستان کې دغومره اندازه بې اتفاقي خوره کړې ده دغومره بې اعتمادي ترمنځه کړې په دې مواردو باندې لګي تاسو ته په افغانستان کې کار کوو نو په دې باندې دغه خدایان د دوی دغه د لوی بادار نه یو څه خرچ او اخراجات اخلي او بیرته دا خرچ او اخراجات په څه شي مصرفېږي هله زه خو ستا حیثیت پالمه دا دغومره روپۍ مې در ولېږلې ته په المان کې یو مجلس وکړې دا دومره روپۍ مې در ولېږلې دا ته په فلاني هېواد کې یو مجلس وکړه اوس ته جالبه خبره ده خادم صاحب محترمه بله ورځ په استرالیا کې په یو بازار باندې نوم ایښودل کېږي یو وایي څه شی او بل وایي څه شی چې شاته فلسفې وګوره دا څوک دي دغه دواړه په حق دي دواړه افغانان دي یو زما د افغانستان یو نوم یادوي بل زما د افغانستان بل نوم یادوي دواړه زما عنوانونه دي په یو کې مو څه مخالفت نه لرم په یو پردي هېواد کې په یو بل خاوره کې په یو تعمیر باندې زما د وطن یو نوم کېغوستل شي که هغه هزارک دي که پښتون دي دواړه ماته څه تفاوت نه ولې شاته سپانسر وګوره سپانسر داسې شوی دی چې د موضوع نه دغومره تشنج جوړ شي چې هغه ځای کې د یو قوم د یو ملت سر ټیټ شي ځکه چې زه اوس د بامیانو نوم تاله په یو تعمیر ږدم او پښتون ته باید ملامته شي یا بل ولا د افغان بازار په نامه باندې نوم ږدي دغه هزاره رور باید ملامته شي دومره د ملت نه دغه استقلالیت فکري د استقلالیت د مباحثو اخیستل شوی محکوم شوي دي د دې وړو خدایانو په توسط باندې دا اوس په ټورنټو کې خو موږ په دې اور کې لګیا یو اخته یو کار ورسره دا څوک دي دا د کوم ځای نه دا میسجونه اخلي د شپې زما سره ناست د ورځې زما سره ناست ولې چې په اخر د ورځې بحث راشي هغه ماته وایي دا ستا رسم ستا دی دا زما رسم زما دی او دعوه کوو د یو کور اوس ته جرګې ته او گفتمان ته دا ته جدا کړه خو یو لفظ دی گفتمان په یو موضوع باندې بحث کول دي جرګې معنا یعنې معنا ده د جرګې دغه موضوع د حل لاره راایستل د دې مشکل یو تفاوت شته کریم زیات مهرباني گفتمان خبرې دي بحث ده او جرګه چې ده مشوره ده جرګه د قرآن د آیت سره مطابقه خبره ده و امرهم شورا بینهم دغه غلط نشم په عربي نه پوهېږم دا د قرآن د آیت سره برابره ده دا جرګه ده او مشوره کول دي او د جرګې نه فیصله راوځي د گفتمان ملي نه فیصله نه وځي گفتمان ملي ناندرې دي ناندرې وهل دي یو شل کس یو ځای کې کینی د گفتمان ملي په نامه دا لیونیان دي دا مریضیان دي په والله بله ټول سادیستان دي دا ټول د شفاخانو دي غونډ دا څوک چې دا خبرې دا پیغام د دوی ده دی
دا پیغام د دوی نه دی، دا خبره د دوی نه ده. دوی غلامان دي، دوی محکوم دي، دوی منحصر دي. دوی ته زه مخکې د دې نه دغه د اهل قلم او د فکر او د ملیګرا د ډلې ته دا دغه کومه چې زموږ او ستاسو د بحث ایجنډا باید د دې خلکو د استقلالیت ترلاسه کولی چې دغه خلک د خپل غلامیو نه وباسو. کریم صاحب د پروګرام وخت ډېر کم پاتې دی، ګردیوال صاحب خبرې نه دي کړې. زه خپل آخري جمله دلته وایم چې دا دلته د دې کاناډا پښتون افغانانو ته وایم، ټولو افغانانو ته وایم، د ټولو ته زما پیغام دا دی، ورونو 20 کاله پخوا چې تاسو کوم ژوند په کاناډا کې درلود، هغه ژوند ته یو ځل بېرته رجوع وکړئ. هلته تاسو کې دا خبرې نه وي. دا خبرې 3 کاله کېږي چې راغلي دي. د دې خلکو د راتګ سره دلته برابر ما په دغه تورنټو کې څه افغاني ارګانونه چې چاته زما لاسرسی و، ټولو ته مې د دې خبرو خبرداری ورکړې چې دغسې یو حالت را روان دی په تاسو باندې، د دې غم وکړئ. دلته تفرقي راځي، دلته څه ورته د په نعمتونو باندې به جنګ راځي، دلته په منفعتونو په ګټو باندې به جګړې پېښ شي، سبا دلته به دا مشکلات پېښ شي، دا مشکلات پېښ شي. زما د خبرو چا ډېره توجه ونه کړه او خلک د منافعو پسې دي، خلک د خپلو ګټو پسې په دغه ښار کې همدا اوس هم جرګې روانې دي، مجلسونه روان دي، کانفرانسونه روان دي، ټلیفونونه مصروف دي. زوم کال قیمت جګ شو بیخي، خلکو دومره زومونه اخیستي، هر سړي په کور کې یو زوم دی او درګر ده، ترنګ 20 کسو ته زنګ ووهي، ما افغان نستیم، ما پښتون هستیم، ما پښتانه یو، دا تاجک څه شي دي، دغسې لوبې روانې دي. دا ډېرې خطرناکې لوبې دي، دا زما د وطن لپاره خطرناکې دي او زه دې ټولو ته اعلان کوم، هغه کسان چې دا کارونه کوي په تورنټو کاناډا کې ملي ګراهان په تمام قوت سره متحد شوي دي او ستاسو په مقابل کې وروځي. ستاسو ټول څهرې پیژني، ټول پیژنو، یو به دغسې په ټلویزیون په صحنو کې د عکسونو سره رسوا کړو چې تاسو د وطن سره کومه جفا د $100 دپاره کوئ. ګردیوال صاحب ستړی مه شئ، آخري خبرې ستا نه رااخلم او خدای دې کامیاب مهرباني د لوی او بخونکي خدای په نامه او د څاروان د پروګرام د نننۍ غونډې ګډون کوونکو ملګرو او ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته سلامونه. کله کله د ملګرو په بحث کې ډېر زبردسته نقطې وي او په هغې زما کله داسې هغه چې هغه یو یا 2 نقطو موږ کله کله وخت لرلی او ډېر ژور بحث هم په کوله ډېر به دلچسپه وی او هغه د دې لپاره چې وضاحتونه باید رامنځته شي. دا یو. او دویم دا چې د څاروان د پروګرام په چوکاټ کې موږ او تاسې د راتلونکي اوږده وخت لپاره د ملي ډیالوګ په حیث باندې بعضې موضوعګانې رامنځته کړو چې هغه ډېر په تکرار سره او بار پې بحثونه وشي او د هغې نه یو نتیجه ګیري او پایله په ګوته کړو. دا ګورې فرض دی او واجبه ده او دا زموږ او ستاسې ذمهواري جوړېږي. زه په 2 خبرو باندې په لنډ ډول باندې یا په زغل نظر تیریږم. دا کوم چې موضوع ده، اول د افغانستان د ملي ګټو مخالفین، دا اول په خپله په ټولنه کې زموږ او ستاسې خپل خلک هم چیړل پکار دي چې زموږ او ستاسې د ولس په دننه کې کم خلک، کم ګروپونه، کم ډلې ټپلې دي چې هغوی په خپله د افغانستان د ملي ګټو مخالف دي. په دې باندې لږ ژور دغه پکار دی او هغې کې ډېر خلک موږ ته پته ده او معلومات هم لرو او نن ډېر اسناد هم شته دی چې اکثره وخت دغه خلک خپلې شخصي ګټې لټوي. هغه که د یو طبقې خلک دي، هغه که د یو مذهب خلک دي، هغه که د یو قام خلک دي. په دې باندې هم بحثونه بیا پکار دي چې دا لږ بیا وچیړو سره او یو نتیجې ته سره ورسېږو. خو زه هلته هسې په یو ژور نظر په دې باندې تېرېږم، دا هسې یادوم، بیا پې موږ کولی شو چې ډېر ژور بحث په هر یوه باندې وکړو. دویمه خبره دا ده چې زموږ او ستاسې په ټولنه کې بېسوادي او د یو عادلانه دیموکراتیک نظام شتون نشته. نو چې نشته، هر څوک چې راځي او هر څه چې کوي ویې کړله بس تېرېږي او څوک یې تحلیل و تجزیه و شننه و ارزیابي و
ولې وکړه، چا وکړه، ذموار څوک دی، دا هېڅ پته نه لګېږي. نو چې نه لګېږي رالو لاړه بېرته که نه، دا یو ډېره غټه ستونزه ده د مثال په توګه. بله پکې د تاریخ په اوږدو کې او په ځانګړي ډول په دې تېرو څلوېښتو یا 50 کلونو کې د قومونو ترمنځ یا لږکیو ترمنځ، اقلیتونو ترمنځ او د ملیتونو ترمنځ په افغانستان کې هغه ګډ ملي کارونه ونه شو چې په ملي کچه د دغه ملت یا هېواد د جرړو دا جرړې راوشپړي او په شریکه باندې د یو ملت په حیث باندې په ګډه بعضې نقطې سره شریکې کړي او په اتفاق راشي. دا ونه شو. نو چې ونه شو یو خالیګاه رامنځته شوه. زه بیا د دې شیانو په نظر کې نیولو سره وروسته بیا د خالیګاه دغه شو، موږ چاته اوس موقع ورکړه په دې خالیګاهو او تشې په بنیاد باندې. نو دا خالیګاه خو رامنځته شو. د دې خالیګاهونو او د دغې ناکاردو او ناخوالو نه چې تېرې شولې په دې 4-15 لسیزو کې د منګه ګاونډیانو او زبرځواکونو پوره استفاده وکړه او ګټه یې واخیستله دی. ځکه چې موږ خو څه لرل ګډوډ شولو او دوی پوهېده چې دلته یو تشه پاتې ده، د هغې تشې نه هغوی ګټه واخیستله، ګاونډیانو او د خپل رقابتونو او زبرځواکونو هم د خپل رقابتونو دپاره زمونږ هېواد او موږ د جګړې میدان وګرځولو. دا موږ پکې دل شو. دا داسې شیان دي چې په دې باندې موږ او تاسو ځکه د یو ملیګرا د ډلې او ټپلې په حیث باندې همیشه ویو چې موږ په دې باندې بار بار ډیالوګ او خبرې کول غواړو، د نورو ملګرو سره هم غواړو، د هر چا سره یې غواړو، په دې بنیاد باندې چې موږ د اوسني حالاتو یو پوره تحلیل او شننه وکړی شو او د راتلونکي دپاره موږ په هغو لارو هغو کږو وږو لارو نه ځو چې کم باندې په دې تېرو 4-15 لسیزو کې موږ ناکامه شوي وو. نوي لارې په کار دی. هغه څه دي؟ د دې ګوته کول په کار. دا په حقیقت کې زموږ او ستاسو او د روڼ اندو یو دنده او ذمواري جوړېږي. که موږ دا روڼ اندي او لوستي او ملیګرا ملګري په خپله شعوري په ځان دا ونه مني چې دا زما وطن دی، دا زما خلک دي، دا زما ولس دی، او په 4-15 لسیزو کې د ګاونډیو هېوادونو د شومو هدفونو او د زبرځواکونو د شومو هدفونو دپاره موږ قرباني شو. نور دې ته د پای ټکی ایښودل پکار دی. خو دا خو بهرنی نه کوي موږ له، دا ګاونډیان هم موږ له نه کوي، موږ به یې خپله کوو. نو موږ څوک یو؟ موږ چېرته یو؟ دا وګړي چېرته دي؟ دا افغانان څوک دي؟ دا پښتانه چېرته دي؟ موږ کله کله چې د پښتنو خبره هم کوو دلته یو شی ډېر مهم دی چې هغې نه خلک غلط پوه نه شي. موږ وایو که په افغانستان کې پښتانه رښتیا په دې سیمه کې او په لروبر کې یو اکثریت ملت دی او رښتیا چې دا دیم، دا یو مهم رول لوبولی شي د راتلونکي سوکاله و ارامه ژوند دپاره. خو چون دا ډېر ځپلی شوی دی، اول د ده شتون ځکه مهم دی چې د ده نه بغیر په دې سیمه کې او په افغانستان کې سوله او ارامي نشي راتلی. نو چې دا ده شي او دا موږ کوشش کوو چې تر اوسه پورې دا بعضې خو ما مخکې لږه اشاره ورته هسې په دې بنیاد باندې وکړه چې بعضې ډلې ټپلې موږ ګاونډیانو او د زبرځواکونو استعمال کړو. موږ زیاتي باید دغه استعمال نه ډډه وکړو. موږ دا کار زیاتي ونه کړو. هغه ډلو او ټپلو او خلکو ته مو ویو چې تاسو چې تر اوسه پورې په دې 50-40 کاله کې کامیاب نه شئ. هغه دا وه چې تاسو د پردو په اوږو راغلي خلک وای، تاسو د ولس په اوږو سواره شوي او حرکت هم نه دی کړی. تاسو چې دا هم نه دی کړی تاسو نه موفق کېږئ. اوس بیا که څوک خواري کوي، لکه بعضې ملګرو ته اشاره وکړه چې د اروپا نه جرګیږي او نه پوهېږم د هالنډ نه جرګیږي، دا جرګیږي، دا ټول ډزېدلي کارتوس دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. او موږ زیاتي دا په ګوته کړو چې دا ډزېدلي کارتوس نه بیا موخه او هدف ایستلی شي او نه د موخې او هدف دپاره کار کوي.
دا ډزېدلي کارتوس د همغې ګاونډیانو او د پردیپالو او د برځواکونو د مخو او هدفونو دپاره بیا راغي او افغانستان بیا یو قسم لکه څنګه چې په 40 یا 50 کاله کې قرباني شو د جګړې میدان بیا یې جوړې. دا موږ بالکل نه غواړو. ښه پایله او نتیجه څه ده؟ پایله او نتیجه دا ده چې په خپلو باشعوره لوستو روڼ اندو ژمنو خلکو باندې دا غږ کول پکار دي او هغو ته دا ویل پکار دي چې ته بدیل جوړېدی شي. لکه دا مخکې چې تاسو ملګرو ته اشاره وکړه شمالي ټلواله ده او پلاني ګروپونه دي او هغه د NGO ګروپونه دي. دا ټول رښتیا د NGO-ګانو او د بهرنیانو ګروپونه دي. هغو له پیسې ورکړي، هغو دوی روزلي دي او هغوی کوشش کوي چې بیا د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره زمینه مساعده نه شي. دا ولس بیا د لانجو ژبه موږ دې ته د پای ټکی ایښودل پکار ایښودل غواړو او هغه دا دي چې په دې لوستو خلکو غږ کوو چې اوس وخت دی، فرصت دی، موقع ده خپل ځانونه د یو ذمهوار وګړي په حیث باندې د ولسي ښېګڼو په بنیاد باندې ځان ژمن وګڼه، دنده او ذمهواري په غاړه واخله او دا ټولنه خپل وګڼه، تر څو چې تا خپل افغانستان او د افغانستان ملي هویت او ارزښتونه خپل نه یې ګڼلي او ته په خپله د دې خپل افغانستان سره ځان په شباهت رانولې، ته د راتلونکي افغانستان دپاره ټکی کار نشي کولی. په دې باندې موږ او تاسې له چې دا ما درته ویل ملي ډیالوګ بار بار موږ او تاسې او دا ملګري حاضر یو چې بار بار د ملګرو سره خبرې وکړو، بار بار دا ډیالوګ رامنځته کړو، بار بار په جنجالي موضوعګانو باندې بحث وکړو او ملګرو ته راخواست وکړو چې که وطن در باندې ګران وي، ولس در باندې ګران وي او د دې وطن په مقابل کې او د دې ټولنې په مقابل کې او د خپل تاریخي رسالت او هویت په بنیاد ذمهواري لري، نو ته به مهرباني کې نن به ځان ژمن هم ګڼې، دنده او ذمهواري به هم اخلي. د هغې لپاره موږ او تاسو یو بدیل جوړول پکار دي، یو ډله ټپله جوړول پکار ده چې هغه موږ او تاسو تاریخي افغانستان په چوکاټ کې کړې ده، بیا هم کوو او حاضر یو چې د څاروان د پروګرام لاندې مختلفو موضوعګانو باندې د مختلف فکرونو ملګرو سره بحث وکړو او یو نتیجې ته سره ورسېږو. د دې دپاره نه چې خادم صاحب کوم ځای کې رئیس مقرر شي، که راجع صاحب مقرر کړو، که کریمزی صاحب چېرته مقرر کړو، موږ د دې دپاره کوو چې د ملت او د افغانستان راتلونکی څنګه راقابو کړی شو او د دې قابو کولو دپاره د ملیګراو هغه بدیل او خلک کم دي چې هغه ځان د خپل ټولنې سره په شباهت کې راولي، ذمهواري په ځان منلي او د افغانستان د روښانه راتلونکي دپاره ذمهواري په غاړه واخلي. دا ژمن خلک پکار دي. دا د تیرو دورو کې چې موږ ته معلوم دی، نن ډله تللې ده د جرمني نه، سبا له ډله تللې ده هالنډ نه، دا ډلې ټپلې نورې څوک نه مني او نه یې ولس مني. دا چې ولس دو ته غږ نه کوي، په ولس کې دا توانایي نشته، خو ډېر ملګري نن شته او ځوانان را پیدا شوي دي چې هغوی بربنډۍ دله او په ښکاره به یې وګوري داسې دله بربنډ کړي چې هېڅ اندازه نشته. د دوی په کلکه مخنیوی پکار دی. ستاسو په شانتې او د څاروان د پروګرام ملګرو باندې مې دا غږ دی چې زیاتي په هغو خلکو ډېره انرژي مه مصرفوئ چې پلانې ډلې دي، هغه خو د پردو ډلې دي، هغو اوس کوشش کوي ډزېدلي کارتوس دي بیا پکې مواد اچي که چېرته ډزه وکړي، خو هغې نه څه نه جوړېږي. موږ او تاسې باید خپله ټوله مثبته انرژي او انرژي زیاتې په دې مصرف کړو چې څنګه راتلونکی ملي بدیل او ملي ډله ټپله او د ملي ارزښتونو یو چوکاټ رامنځته کړو چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان په ښکاره او څرګند ډول وویني. مهرباني. ډېره مننه ګردیوال صاحب، ډېر قدرمنو. خادم صاحب تنظور دې نشته ده؟ بلې ستا همیشه بعضې وخت تنظورونه نه وي. اوس راغی. زه غواړم فقط یو 20 ثانیې او 3 خبرې وکړم که به تا اجازه وي. دا د عزتمند کریمزي صاحب په خبرو په ځواب کې باید هم هغه څوک چې د اروپایي هېوادونو راغلي اول خو هغه څېرې نااشنا څېرې وي. ما سره یې 2 نفرو په یوې مرکې کې برخه واخیستله. هغه دري کې یو متل لرو، نرمبر مسکتراش، نرم نرم غږېدل او ما هلته ډېرې جدي خبرې وکړې. زما خبرې زیاتره سانسور کړي او د دوی یوه خبره هم سانسور نه کړي. دوامه خبره ده د ټولو قومونو په منځ کې، د جوړښتونو په منځ کې همدغه مخالفینو ډله، همدغه جهادي رهبرانو دا مشکل را پیدا کړو در حال کې د پښتنو له لاسه هیڅ وخت نورو قومو ته سپکاوی نه ده شوی او نه د قومونو په منځ کې مخالفتونه یې رامنځته کړي دي. همدا اوس هم تاسې ګورئ په اروپا کې چې په څه بې شرمۍ سره، په څه
په دې شکل سره دوی د پښتنو پر وړاندې سپکې ورکې خبرې کوي. اوس مثلا غږ مې په همدغه دوحه یا قطر د کڅه بالا د تعصب او د شرم ځای ده چې هم د انساني له لحاظه هم د اسلامي له لحاظه دا زور بد شی ده. د ټرمپ راتګ لپاره د خپل هیواد حیثیت او ناموس او عزت په تورو څڼو باندې دوی ته سرونه خوروي او په تورو څڼو باندې د دنه هرکلی کوي. دا د ډېر د شرم او تعصب ځای ده. له بلې خوا نه دغه مخالفې ډلې دا څه چې په د جمهوریت وخت کې دا جهادي رهبران په واک کې وو د خپل قدرت لپاره هر څه چې وشي له لاسه ورکوي مګر قدرت غواړي چې وساتي. نه غیرت لري، نه همت لري، نه عزت لري، نه حیثیت لري، نوره پوند. مګر پښتون د وطن لپاره د ملي یووالي لپاره د ازادۍ او د استقلال لپاره ځان قرباني کوي. اوس باید پښتانه بیرته سره یو لاس شي او موټی شي او دا وطن د دغو سپږو ورږو څخه وژغوري. او بله خبره مې دا ده چې د جنرال صاحب وردګ راغی متا خبرې ونه کړلې په دې بحث کې نه پیږم چې خپل نه غوښتل که څنګه. تشکر کوم زاده صاحب سلامونه. ما خبرې وکړې سلام مې درته واړوه. علیکم السلام. تا متوجه شوی باندې جنرال صاحب وغږېدو دا زمونږ خبره ابي صاحب څه وایي؟ تابع صاحب پام مې ده نوټس مې کړه تاسو ته ډېره مهرباني. تشکر کوم. زمونږ تاسو خپرونه ده آزاد خپرونه ده، دا یو ملي خپرونه ده. هر سړی د خپل دیدګاه نه د یو موضوع په باب خپل نظر په ډېر آزادانه صورت سره ویلی شي او د خپرونو نه خپرېږي. ما یو وخت دلته راډیو لرله 28 کاله. زما د راډیو هغه شعار دا و چې نو سانسور. ما له چا خبرې سانسور کړې نه دي 28 کاله. همدا دا د شعار په څنګ کې مې دا خبره وه چې کمزا نه پرېږدم چې څوک د راډیو نه چاته وکړي. نو هر سهار څه ویلی نو ټولو خبرې وکړې، ډېرې ارزښتمنې خبرې وشوې او زه ډېر خوشحاله یم. خوشحاله په دې یم چې خدای وکړي چې دغه ټولنه متوجه شي او د دې اور سره لوبې ونه کړي، ځکه چې هر چا چې اور بل کړی د بل چا په کور کې خپله پکې سوځېدلی دی. دا متل هسې خوشي متل هم نه دی، دا خبره هم غلطه خبره نه ده. لاړ شئ ریسرچ وکړئ ویې ګورئ، هر چا چې اور بل کړی خپله پکې سوځېدلی. پاکستان زموږ په وطن کې اور بل کړه خپله پکې وسوځېده. مرحوم اعلیحضرت ورته ویلي وو چې هغه اور چې تا بل کړی دی د هغې شعلې به ستا لمنې ته در رسېږي. کلیوال دې الله وبخښي جنتونه یې نصیب شه. هغه په خپل یو شعر کې وایي چې ته راغلی زما د چرګۍ نه دې د سکروټې ویوړې، د سکروټو غلا دې وکړه، دا سکروټې به ستا کور ته اور واچوي. هغه اور پکې بل ده. تابع صاحب مهرباني راځه. ډیره مننه. ما فقط یو شی غوښتل اضافه کوم. خو دیم د خبرونه چې زه خبريال یم ډیر په ښه انداز مخ ته ځي. دا ډیره ښه ده په دې کې خندام سته، په دې کې او د بل خبرو کې په ډیر ادب سره لویدلې. دا د ما ډیر خوښیږي چې دا بيخي یو نو ایجاد شوی ده په ژورنالیزم کې چې تاسو مخ ته وړي کور مادان. او بل می غوښتل په دا نور راتونکو خبرونه کې کوم فکر هغه ته وکي د غزي نشان کې تاسو ثبت کې مثلا جمهوریت پنځم نه ډیر شهر اخستل سي دا په پلاس کاکتوس نه او ځینو نور خبرونه نه ډیر داسې کسان چې هغه به طرف دي د اوس هغه حقایق چې په جګړه کې پیښ شوي لکه د حاجي هاشم سره یادولې چې هغه په خپل د شفیع دیوانه او د مزاري په حق باندې افشاءات کړي دي چې موږ څنګه میخونه ټاکول، څنګه د ښځو بدن څخه تیان پرې کول او همداسې نور د احمد شاه مسعود په وژنه کې جمهوریت پنجم کې خپل د پنځشیر ډلې د شورای نظار خلک په خپل خوله وایي چې په دغه وژنه کې د پنځشیریو د غټو کسانو لاس و. دغه باندې کې 4-5 کلیپ په هر خبرونه کې راوخیستل سي، لږ بحث به وسی، دا موږ ته ډیره ګټه کوي. فقط دغه مې خادم ته اجازه ده. خادم صاحب بله د ملګرو ته د عمومي معلوماتو په بنیاد باندې منګ او تاسو ګورې باید یو کار د دغه څاروان د پروګرام د ملي خدمتګارانو د دې چوکاټ لاندې وکړو چې خپل ځانونه اول د دننه او بهر نه بالکل قوي کړی شو. موږ ته باید خپل ملګري خلک معلومي چې بیا موږ په یو ځای او بل ځای باندې ګزارونه او ګواښونه شروع کړو. داسې نه شي چې موږ لا اوسه پورې ځان نه دی محکم کړی او قوي کړی
د تابع صاحب ژورنالیست سړی دی، هغه هوښیار سړی دی او د هغه مشورې هم کله کله واقعا ډېرې جالبې او دلچسپې دي. او دا یو خبره بله هم همیشه کوي، زه هم ورته متوجه شوی یم چې زمونږ سیاسیون رښتیا په حالاتو کې خپل وضع نشي ټاکلی او معلومولی، خپل سیاست نشي جوتولی. دا یو ضعف او نیمګړتیا ده. موږ کوشش کوو چې په قلاره د تابع صاحب د دې خبرې په بنیاد باندې خپل شکل او بڼ او سیاست جوت کړی شو. دا باید نو د هغې دپاره مهم شی اول ډېر دا دی چې موږ باید د څاروان د پروګرام لاندې او د ملي خدمتګارانو د ډلې ټپله د دننه نه او د باندې نه ځان بالکل قوي او مستحکم کړی شو. بیا په کار ده چې موږ واړه ګزارونه او ګواښونو ته ځان جوړ کړو. تشکر کوم. ستاسو د دواړو نظریات بې اندازې د قدر وړ او د اهمیت وړ وو ما لپاره. دا ډېرې ښې خبرې وې. تابع صاحب ښه خبره کوي، رښتیا وایي. دغه اعترافات چې ورځ په ورځ کېږي، دا اسرار چې ورځ په ورځ پردې ته راځي او ښکاره کېږي، دا ټول قابل دي چې په دې باندې تبصرې وشي. د وطن د بنیادونو د تخریب هغه اساسي مبدې او اساسي نقطې او اساسي ځایونه چې هغه د ټول ملت یې ورسره تباهۍ سره پټ کړی دی، هغه لا اوس هم خلکو ځان سره پټ ساتلی دي او دا به ورو ورو راښکاره کېږي. لکه دا څه ورته وایي د ځمکې لاندې نه چې عتیقه اثار راوځي، دا به په افغانستان کې دغه عتیقه تباهیګانې راځي. دا به خلک وایي، دا به خلک دغه کوي. هغه نفر خبرې ما اورېدلې دي چې وایي چې یو خبره همدغه سړي وکړه، ډېره ښه خبره یې وکړه، ویله ټولې خبرې را باندې مه کوه که څنګه داسې خو زما د یاد ووته. خو خبره دا ده چې دا ضرورت دی. تابع صاحب په دې باندې به بحثونه کوو، موږ بیا رااخلو. خو زه بیا ستاسو ټولو نه یو بل خواهش لرم، دا غونډو ملګرو نه لرم، غونډو دوستانو نه لرم. دا وایي د غم لایقه ابۍ دغه د پښتو متل ده، تا ټول شیونه ما ته مه پرېږدي خو تاسې یې وکړئ که نه. تاسو که یو کلیپ راولېږئ وایي دا دې هفته کې ولوبه وه، دغه که څه ورته وایي ولوبه، بخښنه غواړم غلط شومه، چې دغه هفته کې په دغه کلیپ باندې راځئ چې خبرې وکړو. نو تاسو خو یې راولېږئ. نو داسې مه کوئ چې ما ته را پرېږدئ، دا ما ته مشکلات پېښېږي. باور هم وشه د ورځې زه په خپل کور کې نه پوهېږم دا خبره به د ټلویزیون کې دې ویلې وي که نه، زه دومره په ټلیفون کې مصروف یم. زما یو دوه وړې لورګانې دي، هغه راته وایي چې پلاره ته څه وخت وزګارېږې چې موږ سره خبرې وکړې. کله هغه یې ویده شي، ماته داسې وخت نه پاتې کېږي. او دوستان دې ژوندي وي، هره خپرونه چې تېرېږي 2 ورځې 3 ورځې خو ما دا ټلیفونونه د هر ځای نه چې راځي، افغانستان نه، بل ځای نه، د اروپا نه، د بل ځای نه، پروګرام دې ښه و، پروګرام دا و، پروګرام داسې و. په دې باندې خو زما 2 ورځې په ټلیفونونو کې تېرېږي. په هر صورت باندې زه امیدوار یم دغه ښه نظریات به سره ټول راټولو او دې لپاره به کار کوو. زموږ او ستاسو کار فقط د ملت راویښول دي، د ملت بیدارول دي، د ملت متحد کول دي، ملت په یو مسیر باندې را برابرول دي. ګرچې دا ډېره غټه خبره ده چې زه کومه، حد اقل یو څو کسه که موږ وکولی شو په یو مسیر او په یو خط را برابر کړو، موږ د خپل د زندګۍ هغه مسؤلیت به رفع کړی وي. نو انشاءالله تعالی چې په خپل کار کې ټول موافق کړو او ډېر ښه روان یو. توکل د خدای. ټولو ته د خدای پاک نه ښې ورځې غواړم، ښې شپې ورته غواړم، تر بلې پنجشنبې پورې که ژوند باقي وي او موږ ژوندي یو، بیا به د ټولو وطن په خدمت کې یو. دا زما اختر دی، دا خلک په غوږ کې وساتي. دا زمونږ په تورنټو کې ګوتې مه وهئ په لحاظ د خدای، ولاکې رانه خراب کوي. دې کې ګوتې مه وهئ، بیا درپسې خپې راسپړو. ښه یې واورئ، ښه یې واورئ، په صراحت یې واورئ دا خبره. الله دې د غونډو مل شي. ډېره مهرباني، خدای مو ژوندي لره. تر بیا، السلام علیکم. د ټولو په مخه ښایي، خدای په امان. السلام علیکم. هغه زموږ بلوچ ورونه وایي ازملوټان الله یاور. شکر.